أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة قصص شروع کیږي. مکه سورة فرقان سره دا رابطه چې د سورة فرقان د سورة النمل پورې مکه خو سورة النمل سورة فرقان تر سورة النمل پورې اثبات مسلې د برکات لله وشو. برکتونو والا الله دی. په سورة قصص کې تخصیص کړي دلته تحدید تیزول په تبلیغ په واقعې د موسی علی السلام چې د موسی علی السلام واقعا واوري او د دین تاسو هم تیزی قبول کړئ او دا مسله د برکات خلکو ته ورسوي. دویم رب دا چې سورۃ النمل په اخر کې راغله الحمدلله قل الحمدلله سيريكم آیاتی. نو په دې سورۃ قصص کې بعضی آیات ذکر کیږي چې عدالت د عذابونو نه خېڅې دي. دریم رب تسمی دی. رب تسمی دا دی چې وجعلنا مثل النمل في اصلاح قومنا. یا لا موږ ګرځوا په شان د میګي په اصلاح د قوم کې. وشجعنا بقصص موسی او بهادری را تنصیب کا په قصو د موسی لنجاهدا چې موږ جهاد کو ونهدم بيوت المشرکین التي كبيت العنكبوت چې موږ ونړو کورونه د مشرکانو چې په شان د کورونه د غړي او جولاګي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په استعانه د نام د الله ذات مهربان او خاص رحم کون کې دی. طاسین میم. الله پوی دی په مراد دي حرفونو باندې. تلک آیات الكتاب المبین. دا آیتونه د کتاب دي چې ظاهره او واضحه ده. نتلو علیک من بیانو پیغمبر ته لولو تا یعنی بیانو یا من نبأ موسی خبر د موسی علی السلام او د فرعون بالحق فحق لقوم یؤمنون د پاره د قوم چې ایمان ولادي. نو لقوم یؤمنون کې دې ته اشاره ده چې د پاره د بهادرۍ د هغه قوم چې ایمان والا چې بهادر قوم چې مؤمنان د دینه بهادری والی. ان فرعون علا دا بیان د جرایم ستاو دی. شپږ قسم جرمونه فرعون کول په خپل حکومت کې. ډیر جرمونه او خدای غو عمده. اول دا چې فرعون چې وعلا لوی کړي وا په حقوق الله کې ځکه چې الوهیت داوی کړي وا. فل ارض پزمکه کې دا لوی کړي وا پزمکه کې. دویم وجعل اهلها شيعا ګرځولي و هغه وسیدون کې د مصر د خار شيعا ډلې ډیر ظالم سیاست یوخه د دې مصر خلک ډلې کړي وو او خپل قوم ته پکې ترقی ور کړی و ځکه چې بنی اسرائیلونه غلامان جوړ کړي وو. نو دریم دا چې استضعف طائفه منهم کمزوري کړي او یو ډله یو طائفه د دوینه. او څلورم دا یو ذبحوناهم علی الاول زامن د دې طائفه. پنځم دا چې واستحینی سام پر خودلی خزید د انه کان من المفسدين. شپږ داود اورانکارونه لوی فسادیو. نو فسادیو په حقوق العباد کې. ونريد ان نمنا دا بیان د انعامات او انقلابیو اربعو د بنی اسرائیل باندې. هغه بنی اسرائیل چې کمزوري و الله په انعامات وکړو. ونريد الله ومن غواړو ان نمنا چې احسان کو علی الذين استضعفوا پاکستان چې کمزوري کړي شوی دي پزما کوانه. ونجعلهم ائمه او ویګرځو موږ ائمه مشران د دین. ونجعلهم الوارثین او ویګرځو الله پاک کوئی وارثان د دې زمکه د مصر د حکومت فرعون او د مصر الله دوی ته ورکی. ونمکن لهم فی الارض او چې طاقت ورکوم دوی ته په دې ځمکه باندې. ونوری فرعون و هامان او وخی والله موږ د فرعون او هامان ته جنودهم لخر د دې دوړو تمن هم د دې بنی اسرائیلنا ما کانوا یحذرون. اچ دوی ته نیریده دوی چې شنیریده چې د فرعون حکومت په زایل شوران بشي. الله هغه مې ورته وخودو همد سی وشو چې حکومت الله د بنی اسرائیلو د وجه نوران کې. واوحینا الی ام موسی او موږ وحی کړی و مور د موسی علی السلام ته ان ارضعیه چې تپای ور کړي بشیته دي.
فاذا خفت علیه کله چې ویریدې په د باندې چیرې وسو په دشمن خبر شي به قتل کی راته نو فالقیه فی الیم وچوا فی الیم په دریاب کې دل تاسو رنګ کې چې اولی په صندوق کې واچوا بیا په دریاب کې واچوا ولا تخافی مېریګا ولا تحزنی مخفکیګا یعنی ولا تخافی من الغرق ولا تحزنی بالفراق ان ردوه الیکی الله ورته وی من بخامخا واپس کو دا بچی تا تا الیکی وجاعلوه غرزوی من المرسلین د پیغمبرانو نه بس دا پیغمبر شي دی آیات کریمه کې د موسی علیہ السلام ورته الله منګه وحی کړی و نو دلته د وحی نه وحی بالالهام مراد ده او یا په ارسال د ملک ورته راولې غلا مور د موسی علیہ السلام تفسیر سراج المنیر لیکلی دی چې د موسی علیہ السلام مور یوحنا نومې ده یوحنا بنت لاوی ابن یعقوب علیہ السلام المسیوا او دی آیت کریمه بارکی وای چې اسمعی دالو شاعر تیر شوی دی د لغات امام هم دی وای د دیوی جارین دیوی وینځ نه کلمات فصیحه واوریدو نو ډیر تعجب وکړ دا غوینځ د فصاحت نه او وینځ ورته څه وای اسمعی ته وای واسما د فصاحت نه متاثر کیږي فصاحت خطول په دی یو آیات کې الله پاک وګوره څومره جمع کړی دی د آیات ورته یاد کې چوحینا علی موسی په دې کې څه فصاحت دی وای طالبہ وې دوه پکې امرین دي دوه پکې نهی دي دوه پکې خبرونه دي دوه پکې انشاءات دي او دوه پکې بشارتونه دي نو دوه امرین دوه نهیین دوه خبرین دوه انشاءین او دوه بشارتین وګوره ورته دا سی فصیح کتاب دی فالتقطه آل فرعون راوچت کې موسی علیہ السلام آل د فرعون کورنۍ نه یو تندا صندوق چې د دوی کور طرف ته کوم ولا ورغلی واغې کې راغی راوچت کې لیکون لهما دا عقوبت ته عقوبت کې به د شید دشمن دوی د پاره وحزن او غم یقینا فرعون او حامان او لخر دوی کانو خاطئین دوی وخطاکار وقالت امراه فرعون د فرعون خزه آسیه بنت مزاحم نمیده او فرعون دې ته پټوله زندګۍ کې نږدې شوی نو ځکه اولاد یې تنه نو چې ورته نږدې شو بالکل به فرعون شو لکه لرګي هیغ د به وشو او دا خزه مسلمانه وا آسیه بنت مزاحم دا مسلمانه وا وقالت امراه فرعون ویل خزه د فرعون قرۃ عین لی ولک یخواله د سترګو زما د استاد وې زما د سترګو می یخواله د استام بیت مخی مسلمان بدايه نهایه کې ابن کثیر روایت را نقل کړي چې ګوره دا خزه قرۃ عین لی ولک زما د سترګو یخواله دستا وای ک فرعون چې ته د موسی علی السلام باندې د سترګو یخولو مینه کړې وې هدایت به ورته نصیب شوه وې خو هغه په سترګې یخ نه کړې خپل لا تقتلوه وای می وژنې دا عسى ينفعنا امید دې فایده ورا کې موږ تډيري فایدې پکې دی او نه تخزه ولدا یا بهونی سمګه بچیتوب سره دا او د پاره د مانیت الخير وې دي وهم لا شرون او دینه پویدل څنګه نه پوید بحر المحیط کې وای وهم لا شرون انه الذي يفسد ملكهم على يديه دا هغه سړی دی چې الله به دا بچی د فرعون وړنګ کې د پلاسو باندې خدای په دې نه پوید واصبح فؤاد ام موسی وګرځیدل مور د زړه د موسی علی السلام فارغ مور زړه فارغ شو د فارغ معنی دا ابو عبیده کړي دا وای چې فارغ دا معنی چې کلک شو امام بخاری کتاب تفسیر کې وای فارغن من کل شیء الا من ذکر موسی زړه فارغ شو د هر شي نه مگر د ذکر د موسی نه خنو فارغ موسی علی السلام ورته زړه کې کېدو ان کادت لتبدی به او یقینا نزدی ولا تبدی به یعنی مخفف ته مسقله ده ان کادت یقینا نزدی ولا تبدی چې ظاهر کی به دا حال د موسی علی السلام لولا وربتنا کمن کلکواله نه راوسته علا قلبها پزړه د مور د موسی علی السلام باندې لتكون من المؤمنین چې شي د ایمان والاونه نو دا کم ټیم کې دا قریب و چې د موسی علی السلام حال ویلې وي تفسیر مدارک لیکلی
وای کله چې وکتلو چې دا صندوق سمندر ته خطا کې او سمندر دا چپو باندې دا صندوق واخستو نو دغه وخت کې کېدې شي چې د وې د مور نږدې و چې چغې کړې وې کنه ته आवाज کړې وې چې وای ابنا خوای زما زوی کم طرف ته وي او دیم قول دا ذکر کړي وای کله چې فرعون دا صندوق د په کور کې راواخستل شو نو دی وخت قریب و چې د شفقت توجه आवाज کړې وې چې وای ابنا دغه چې د کافر کور ته صندوق پلاس ورشي سینه چې مړی کی لولا ربطنا على قلبها فکلا کواله نه راوستې موږ پزړه د مور د موسی علی السلام روح المانی لیکلی دي چې د لولا الربطنا شر جزاء محذوفه ده جزاء داسې ده لولا الربطنا کچې ته موږ کواله نه راوستې پزړه د دې باندې لا ابدته نو د مور بخکارا کړې وې حال د موسی علی السلام لتكون من المؤمنين چې شي د مؤمنانو نه مؤمنین دا منه موقنین چې دې یقین جوړ شي د الله په وعدو چې الله کوم وعده کړی وي چې هغه یقیني شوي ټوله وقال لاخته ویلی ومور د موسی علی السلام لاخته خور د موسی علی السلام ته کله چې صندوق سمندر ته خطا کړي نو د موسی علی السلام خور وا د غینو مریمه وا یا ځنی وی کلثوم وا اخور ته ویلی قصیه ورپسې ځه تو ورپسې شه فبصرت به نو دی خور به قتل به دغه تابوت یا د موسی علی السلام عن جنوبین دلری زینا مطلب تابوت ته کته چې دا خوروان دی عن جنوبین دلری زینا وهم لا شرون او خلق په نه پویده خلق نه پویده چې دا د خور دا او دا تابوت په سر روانه ده وحرمنا علیه المراضع به چې کله د موسی علی السلام د فرعون په کور کې راويستنو ماشوم بچیو به د خزي ورته راوستي خود د چاپې نه خوري الله یې منګه حرام کړو حرمت لغوي معنا ده یعنی منګه معنا کړی وی علیه په موسی علی السلام باندې المراضع په ورکون کې خزي من قبل مخ کې د واپس کېدل نه مورته من قبل معنا من قبل رده لومه مورته چې نو واپس شوی نو د نور خو پینس کلی فقالت وی له خوري هل دلکم هغه راغله و ای خلکو تاسو ته خودنه وکماله اهلی بیتن پداس یو کورنۍ والا باندې یکفلونه چې د دې ماشوم کفالت وکړي لکم تاسو ته نو چې خوري ویل چې دلته یو کورنۍ والا درته خیمه نو یو دم وی په فرعونانو حامان ورته ویل چې لکه دا جنې لکه چې دالک پیجنې چې دی وې د کورنۍ والا درته خیمه نو دی ورته ویل وهم له ناسحون دا کورنۍ چې دا اهل بیت دا له دا د فرعون د پاره ناسحون خیر خواهان دي نو دا ضمیر کو موسی علی السلام تراجی کې خو صحیح دی کنه چې دغه اهل بیت په له د موسی علی السلام خیر خوای حکم دا ضمیر تاسو فرعون تراجی کې هم صحیح کې دی شي نو هغه ورته ویل چې د له ضمیر فرعون ته مطلب دا دی چې ما فرعون مراد دی چې دا د اهل بیت او د قرآن د فرعون خیر خواهان دي د څه مطلب نه دی چې د دې الک خیر خواه دي څوک اشتباهونه کې چې د الک خیر خواه دي خو مور یې څوک بینو فرددناه والله منغا واپس کېدا موسی علی السلام اله امي مور خپلتا کای تقر عینها چې یې خشي سترګې دي ولا تحزن خفن شي ول تعلم او چې پوه شي نواد الله حق چې وعده د الله رښتونی ده ولکن اکثرهم لکن زیاتر د خلکونه لا علمونه نه پويږي ولما بلغ اشده ارکل چې ورسېد موسی علی السلام ځواني خپلتا واستوا او برابر شو عقل ده نو ګوره دی وخت طالب عمر د دیر شو کلو دی ها اشده ځواني ته ورسېدو واستوا برابر شو عقل ده آتیناه حکما و علما نور کې به موږ موسی علی السلام تعالی وی حکما حکما د حکم دلته معنا وکي تفقه فی الاحکام الدنیویه او علما معنا وکي التفقه فی الاحکام الاخرویه ځکه پیغمبري خو دی وخت نه د ملاو شوی طالبہ د خو دیر شو کلو د پیغمبري خو هغه تورته ملاویږي چې مدین کې ملسکاله تیری بیا راځي نو حکما معنا څه پوها په احکام دنیویو کې علما معنا څه پوها په احکام اخرویو کې بس داسي وای چې الله د دین په کارونو د دنیا په کارونو د دین په کارونو کې ورته پوها نصیب کړي وا وکذالک الله وای داسې نجل المحسنین نامنګ بدل ورکو خسته عمل کوونکو ته ودخل المدینه داخل شو موسی علی السلام د خار د مصر تعالی حين غفلت په وخت غفلت کې من اهل هدا وسیدونکو د دینه داسې کارو شول چې د ورځې 12 بجې وی خلک ودو موسی علی السلام چې بهر راووتو مولوی صاحب ګوري دوه کسه په جګړه دي یو د موسی علی السلام قومي د بنی اسرائیلی او بل چې د فرعونی دي
دا نو جګړه ده چې فرعونی او د خشاکو غټ پند تیار کړی دی او د اسرایلی ته وای دا پشاک او ویسه الته مطبخ ته د فرعون لنګرخانې ته اوس پند د خشاکو ډیر غټ دی اسرایلی وړې نشي او دا فرعونی ورته دغه نیولې ده چوکانی ولې چې نه دا بوړې نو په دې وخت موسی علی السلام ورغه نا اسرایلی ورته आवाज وکړي چې ګوره دا سړی په مازه ته کوي او موسی علی السلام خو جلالی سړیو چې ورغه دې په خاطر چې ماشومان دی یا به اصطلاح دوه کسر اخلاصي کی جګړه ده ماشومان خونو غټ خلکو چې دوه کسر دي چې اخلاصي کی نو غا فرعونی په سوکو والو سوکا تا ورته مو کوي دا چې د الله سره غون کې داسي والو نا پیغمبري سوکو سب چې وی وهلو فرعونی دې سیده پزیش چې زه پزیش نو بس موسی علیه السلام سوچ وکړي چې دا خو یقینو کې قصه بل طرف ته لاړله ایمن خدا مطلب چې جنگ خلاص شي دا په کې منځ کې مړ اوس نه دا خبر دلته یادېږي داخل شلو د خار د مصر ته په وخت غفلت کې د دې د وسیدونکو نه فوجد فی هاوی مندلې په دې خار کې رجلین دو سړی و یا قتلانی چې هغه سره جګړه باندې اخته و یو بلی وهل قتل په معنا د ظرف سره دی هاذا می شیاته دا یو چې دا د قبیله د موسی علی السلام نو هاذا من عدو او دا بل د دشمن نو ان فرعونیو فاستغاثه الذی نمدده اختلو فاستغاثه نمدده اختو د موسی علی السلام نه الذی هغه سړی من شیاته چې هغه د قبیله د موسی علی السلام نو علی الذی په مقابله د هغه سړی کې من عدو چې د دشمن د دوی فوکزه نو موسی علی السلام فوکزه پسوکو والو موسی علیہ السلام وکزهو څه معنا ضربه بجمع الكف وی وهلو په جمع د موټي هم دی ته وي سوک مخ فقضى عليه ختم کړو ژونداغه فقضى عليه ختم کې ژونداغه لکه خلک وي خوندې کې قال ویل موسی علیہ السلام هاذا من عمل شیطان دا خو کار د شیطان دی انه ودو مبدون مدل مبین یقینا شیطان چې د دشمن دی گمراه کون کې د ښکارا قال ویل موسی علیہ السلام ربي انی وربز چې ما ظلمت نفسي ما ظلم کړی خپل ځان باندې فاغفر لي ظلمت نفسي ما کمه کړی خپل ځان سره فاغفر لي ترا تبخنه وکي فغفر له بس بخنه ورته الله وکړه یقینا چې الله غفور رحیم بخنه کون کې رحم کون کې دی مولوی صاحب دی آیاتو کې وګورئ سوال دا دی چې د موسی علی السلام د تدریج جملې استعمال کړې دي یو جمله دا ده چې دا مړې وکي ویل چې هاذا من عمل شیطان دویمه جمله دا استعمال کړي چې انی ظلمت نفسي دریمه جمله دا استعمال کړي چې فاغفر لی دې درې وړو جملو نه معلومیږي چې سليمان علیه السلام چې د ګناه کړي او زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلمانانو خدا کې د انبیاء علیهم السلام ګناه نه کوي او د درې وړو جملو نه معلومیږي چې شی کړي دا ګناه کړي دا نو طالب جان جواب ورته وره د اولی جملې نه شروع شه هاذا من عمل شیطان کې ته چې د دې نه معلومیږي چې ګناه ده ځکه چې دا شیطان ته نسبت کړي نو مونږ یو چې ګوره یو ترجمه خدا ده چې هاذا اشاره د مقتول مړي ته ده او عمل دلته عمله معنا سره دی یعنی هاذا دا وجلې شوی فرعونی چې د من عمل شیطان دا خو په عمله د شیطان کې دی دا خو د شیطان باډیګارد دی دا خو د شیطان فوجي دی نو خو ټیک شو فرعون لوی شیطان دی دغه فوجي دی کنه او انه عدو مدل دا دشمن دی مطلب دا دی چې دلته دا موسی علیہ السلام د الفاظو مقصد دا نه دی چې دا ما کوم کار کړی دی دا د شیطان کار دی نه دا وجلې شوی مقتول چې دا په عملو د شیطان کې دی دا د شیطان په عملو کې یو تن دی لکه سړی فخر کوي مړه زه خو په انګریزانو کې مې انګریز مردار کې یو معنا شو دوی مقصد دا دی ای طالبه چې د هاذا اشاره د قتل ته ده مقتول ته نه قتل ته نو بیا دا معنا چې دا قتل د عمل د شیطان دی نو موسی علیہ السلام څنګه د دې قتل نسبت شیطان ته کړي دینه خو معلومیږي چې ګناه ده نو ته جواب وکایم مولوی صاحب د هر عمل نسبت شیطان ته ګناه نه هر عمل چې نسبت شیطان ته وکړي دا ګناه ولی طالب جانا موسی علیہ السلام چې د یوشع ابن نون سره روان او خپل شاګرد سره مخ کې 13 شپه سم کې او مې ته نه هیر شو او به موسی علیہ السلام ورته څنګه چلې چې ناشته راوړ هغه ورته وی چې وما انسانیه الا شیطان ان اذكره ما نه هیر نه کې مگر شیطان نو الته دې نسیان نسبت شیطان ته کړي نو ولی هغه د مې پری خودل ته هیریدل څه ګناه و نه ګناه نه و او به شیطان ته نسبت کړي او ای طالبہ حدیث پاک کې راغلی دی علیه السلام فرمایي وای چا تصاوب من الشیطان
په مانځه کې چې چاته د وسیلې ورشي ماته ګوره خوله چې کولا وشي مانځه کې وای دی شیطان نه دی نو واست څه وای د تصاوب د خلق کولاویدل د وسیلې دا چې د څه ګناه ده نه ګناه خو نه ده نسبت شیطان ته شوی نو هاذا من عمل شیطان خو ضرور نه ده چې دا واست عمل د شیطان نه ده نسبت نو ته څه وایي چې شیطان ته نسبت کې دا ګناه ده چې شیطان ګناه او دریم جواب ده دی چې اے مولانا صاحب امام قرطبی لیکلی دي وې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ډېر ناشنا شان دي یخافون ما لا یخاف عنه غیره وې انبیاء د داسې شي نه یریږي چې غینه نور خلق نه یریږي اوس دلته ټیک ده چې دا مقتول کافر دی یو فرعونی پوجي دی خو موسی علیه الصلاۃ والسلام د دې خبرینا چې دی بارک خو ما رب العالمین اجازه نه وکړي او ما په خپل سر قتل کې کنه نو دا اسنه چې دا کار د ګنای نو مې عمل شیطان نسبت زکه وکي شیطان ته پوه شوې لکه حسنات الابرار سیئات المقربین د جملې څخه او خصوصا دا نسبت عمل د شیطان ته په دې معنی سره کوي چې د موسی علی السلام فکر داو چې دا قتل په غیر د اذن د الله نه انبیا خو چې څه کوي د الله په اجازه کوي دا بل جمله کې لاندې راشي انی ظلمت نفسی انی ظلمتو نو نه ګوري وای ظلم وکړي نو ته ورته وای اے طالب جانا چې ظلم خو مونږه مخ کې ویلی وو سورې کهف کې چراغلی و چې دا باغ میوي ورکي ولم تظلم منه انت د ظلم څه معنا و نقصان نو دلته معنا نقصان دی کنه یعنی دا معنا چې انی ظلمت نفسی ما خود خپل ځان نقصان وکي ځکه چې د فرعون کرم شپې تیرې دی اوس که فرعون په ما پوښ خو نقصان مې وشو کنه طالبہ نقصان مې وشو نو دلته ظلم معنا څه دی نقصان دویمه د ظلم تو نفسی سره دا لازم نه ده چې سړي دی ګناه کړي لکه حدیث کې راځي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا خو دلی و چې ابوبکر ته په مانځ کې په دا دعا ولا چې انی ظلم اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب الا انت دا دعا ورته خو دلی نو ابوبکر صدیق چې دا دعا ویله چې اللهم انی ظلمت ظلما كثيرا ولې چې ګناګارو یعنی ګناه کړي و نه دا دعا د عاجزی ده حضرت علامه صاحب دا دعا د عاجزی ده او هر بنده ته عاجزی پکاري زما استاد آدم علیه السلام ربنا ظلمنا انفسنا دې خو څه معنا ده نه چې ګناه کړي و دلته دا معنا ده چې او کار شوی اجتهادي غلطي او خلاف اولا خو انبیاء شان لوی دي حسنات الابرار سیئات المقربین اخیری جمله کې وایي چې فغفر لی وای ګوره چې ځان د پاره شی غوښته ځان د پاره الله نه استغفار غوښته کنه نو چې استغفار وړي خو ګناه کړي کنه نو ته ورته چې نه استغفار غوښتلم دا مستلزم د ګناه نه دي حدیث پاک کې راځي مشکات کې علیه السلام فرمایي وې زه د ورځې الله پاک نه اویا زل استغفار غواړم کله وې سل زل غواړم نو ولې زمونږ رسول الله څخه ګناګار دی نه مولوی سیر استغفار غوښتل د عبادت دی نو د دې وجنه دا لازم نه ده چې فغفر لی ویل دي نو دا معنا شول چې ولا ګناه کړي او بل وره ورپسې څه وای فغفر لی پسې څه وای فغفر له الله ورته بخنه وکړه نو ګوره مولوی سیر کچیر ته دا قتل دلته معصیت او جرم وې دې فرعونی وجل قتل معصیت او جرم وې نو چې به موسی علی السلام چې ما ته بخنه وکړه نو ترشتیا وایا چې څوک قتل وکړي نو نفس په استغفار بخلې کیږي نه بخلې کیږي کنه په قصاص جاری کیږي یا په غدیت لیکن فغفر الله معلومیږي دا خبره چې دا ګناه نه و جواب خوش وي قال ویل موسی علیہ السلام ربي ورب زما بما انعمت علی په سبب دې سره چې انعام کړې په ما باندې فلن اكون زبنکم ظهیرا امدادی للمجرمین د مجرمانو مجرم سړي امداد خونو کوما بلکې مجرمان به دا شی وهو چې وموهل فاصبح فی المدینه نو سباق موسی علیہ السلام په دې خار د مصر کې خائفن پیرا یترقب انتظار کولو انتظار پدې کولو چې سړی اوس ورته څه پیخي حکومت خبر شي ریپورت حکومت ته ورشي نو ماته بس پیخي فاذا الذي استنصره ناصابه فاذا پدې وخت کې الذي هغه سړی استنصره فاذا پدې وخت کې الذي هغه سړی استنصره چې دنه مدد غوښته او بل امسی پرونه یستصرخه بیا فریاد کوي موسی علیہ السلام ته اما غفرونه دغه نو اسرائیلی نن د بل فرعونی سره پر رنگ دی دام سم جنگیو قال ویل له دی قال ویل موسی علیہ السلام له دی خپل اسرائیلی ته ویلی موسی علیہ السلام دی اسرائیلی ته انک لغوی مبین تخم سرکشی مخکارا
تم سرکشه روزانه جنگونه کې. فلما اراده هر کله چې اراده وکړه موسی علی السلام ایبطشا چې حمله وکي ایبطشا چې حمله وکي راونیسی بالذي هغه سړی هو عدو لهما چې دشمن د دواړو دی یعنی قبطی فرعونی. اوس د موسی علی السلام اراده شو چې هغه فرعونی به راونیسی د خپل قومي اسرائیلی ویریدو چې لکه چې نن زمال انبر دی ښه د خو پرون مړی کتلیو نو خلی نه وته وی لکه چې نن ما مړ کې پرون دې سړی مړ کړو. نو قال ویلی هغه اسرائیلی خازن لیکلی چې قال ضمیر اسرائیلی ته راځي دی یا موسی علیہ السلام تريد تغواړي ان تقتلني چې نن ما مړ کې کما قتلت نفسا بلمس څنګه چې دی وجل او پر نفس پرونه. بس په دغه وخت کې په حکومت خبر شو ځکه چې خپل قومي الویل خلک وای وی چې زری د کوري منه نه توري خپل قومي الویل کنه پرون یال نو ویلې خبره نه ونه نه چلو ویلې حکومت خبر کې په و ان تريدو تنغواړي الا ان تكون جبارا مگر دا چې تشي زورور او ظلم کوون کې په دې ځمکه باندې و ما تريدو تنغواړي الا ان تكون من المصلحين چې تشي د مصلحانو نه او ته اسلام راوړي نو ته خپل ته وسمړي کې. امام قرطبي لیکلی دی ولا يكون الانسان جبارا حتى يقتل اثنين و انسان جبار نه جوړيږي مګر چې دوه کس مړي کې نو سوته چې دا خو ظالم دی ځکه چې عمر کې انسان نکله کله خطای کی وش. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى دا د شکارو شو طالبہ چې فرعون کله خبر شونه فرعون التا شورا والا خلق راجم کړو او ورته ویل چې دا څه به وکي چې سړی خو قاتل معلوم شو نو بدیستی التا اچانک فیصله وکړه چې موسی علی السلام قتل کړي. خو د فرعون په قرانه کې یو سړی پټ مؤمنو حق رجل مؤمن هغه سیوا چې کله د فرعون په فیصله پوه شو نو به ډایرک راغی او لري کلی نه راغی موسی علی السلام ته اطلاع ورکړه ورته ویل چې بس ورو خبره ده چې فرعون ستاسو قتل فیصله صادره کړو ځانو باسه. موسی علی السلام په دغه وخت هجرت شروع کړه مدین ته او دینه مثلا ثابت شو چې خبره واحده دا قابل قبول دی یو سړي خبر ورکړي ښا خو الته وسره محتط القرائن او قرائن وسره وکنه مړ شوی وینه هوتوي وا. وجاء رجل راغ ونارینه سړی من اقصى المدینه دلوري کوس طرف ته خارنه د خار د کوس طرف نه یو نارینه سړی راغی رجلن سمانه نارینه سړی یسعى منډې راواله یسعى منډې راواله او قالت سوی چې یا موسی ان الملأ یقینا دا غټان د فرعون مرګري او مشران چې دي یا تمیرون مشوره وکړه بکاستا بارکه ليقتلوک چې بس او قتل دي کی یا تمیروکا. امام بخاری کتاب تفسیر کې وایي یتمیرون بکا یعنی یتشاورون بکا مشوره وکړه ستاسو چې قتل دي کی. نو فخرجوا زین لک من الناس حين زست فار د خیر خواهانو نایمه. نو ګوره مولوی صاحب دې سړی دې رجل د موسی علیه السلام د چشینه بچ کې د قتل نه او ګوره لاندې آتا جاء رجلن الله پاک نوم نه دی اخسته چې دې سړی نوم چی شو ها خلک نوم یې څه کې یو نارینه سړی پکار دی چې د پیغمبر دفاع وکي. الله پاک ځکه چې جاء رجلن بس یو نارینه سړی نوم یې څه کې چې نوم یې شو د لاګلو کار شو دسی آیات با پدی الفاظو دسی جمله په سورۃ یاسین کې راشي او په سورۃ یاسین کې فرق دی سره دسی دی دلته د جاء رجلن دی الته دسی دی چې وجاء من اقصى المدینه رجل یعنی دلته رجل مخکې دلته رجل لستو دی. دې حکمت څه دی د الله مولوی سي حکمت دا دی چې په سورۃ یاسین کې چې کوم رجل راغلی دی اصحاب یاسین هغه پیغمبران درې کسه پیغمبرانو ته خلکو تکذیب وکي او هغه رجل مؤمن راغی د هغه پیغمبرانو د تکذیب نه دفاع وکړه چې دروغجن ورته مو وایي او دې سړي څه کار کړي د موسی علی السلام د قتل نه دفاع کړي. ا د سورۃ یاسین والا صاحب یاسین د چشنه دفاع کوله د پیغمبرانو د تکذیب نه او دلته د موسی علی السلام د چشنه دفاع وکړه د قتل نه. نو دا کارنامه لوی ده کاغه کارنامه لوی ده دا لوی ده ځکه چې سړی قتل نه بچ کی نو ځکه دلته رجل مخکې ذکر کړی دی او الته رجل وروسته ذکر کړی دی. فخرج منها وموسی علیہ السلام من هذا د خار مصرنا خائفا فيربانيه ترقب انتظار کولو.
قال ویل موسی علیہ السلام رب نجنی ورب ما بچ من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نه. ولما توجه اے مولوی صاحب د مصر نه تر مدینه پورې اته ورځې مزلو او د موسی علیہ السلام ته لاره نه و معلومه ځکه د خوړو کې د فرعون کور کې لاول شو کله سفر او هجرت نو کړي او است خوراک مواد ور سره نه و خوراکي شي ورسره نو وی چې روان شو فقط الله ته دعا وکړه چې الله پاک لاره را تسیخه کا او په لاره کې مولوی صاحب بوټي غیاګانې دا شان خوړه بوټي او غیاګانې خوراک شي ورسره نو نګه د خپل پنی وته پر دې کور کې تاسو ربته جب خرچای. ولما توجه کله چې مخامخ شلو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تلقاء مدینه طرف ته مدین ته نو قال ویلی عسى ربي امید مې د خپل رب ته يهديني سواء السبيل چوبخه ما تلارنيغه چوبخه ما تلنيغلاره. ولما ورد کله چې ورسېدلو ما مدینه وبود مدین ته مولوی صاحب قصه دا څه وشوه چې موسی علیہ السلام حرکت شروع کړو مدین ته لاړو. مدین کې عجیبه باندې نظاره باندې ووختو لاړو چې ګوري مدین کې کوی دی شپانه ته چاپیره دي شپونکیان چا سره ګړي چا سره بيزو چا سره مالونه دي سریا او بکیا. په دې وخت چې موسی علیہ السلام وړاندې وکړه دوه جنکې ولاړې دي هغه سره خپل ګړي دي خو هغه خپل ګړي منه کوي یعنی دی ابو طرف ته نه را پریدي. نو موسی علیہ السلام دې جنکې طرف ته ورغه هغه جنکې نه پوښتنه کوي چې تاسو څنګه ګړي خپل منه کوي خلک یو بکې تاسو یې منه کوي. هغه ورته ویل چې را داسې کار دی. هغه خپل معذرت ورته پیش کړي چې موږ پلار مشر سړی بوډا سړی دی یعنی مطلب د معذرت پیش کړي چې موږ ذکر راغلی یو ګډیم راوستي دي چې موږ په کور کې څوک شته نه او دا خلک هم د پلار ټول مخالفین دي موږ سره څوک چا خبره مزدوریم نه کوي شپونکي توب هم نه کوي. نو موږ تر څو پورې چې دا شپونکي واپس شي نو بیا موږ ورزو د دینه چې څو په پات شي پغه باندې خپل ګډې زیو وکړي. نو په دې کوی کې د الله مولوی صاحب یو بوکا و چې کوی ته کوزیدله په 40 کسو را پورته کوله تفسیر مدارک لیکلي 40 کسو باندې غون درام بو بس موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه خلکو ته تاسو لکه لګ دی ته تشي بچ ورغه یو دمه دي دا بوخره اوچته کړه په یوازې ځان الله قوت ور کړو کنه چې بوخره اوچته کړه نو بس جنکې ته هغه غړي بيزي وبکړي چوبې کړي نو جنکې به مخ کې زنډې دي خو په دې ور چې دا کار غړي بيزي مخ یو بشوي د ټیم نمخ کې لاړې کوړه نو پلار ته نه پښتنه وکړه چې څنګه د ټیم نمخ کې راغلی مثلا مخکې به 12 بجې راتلې نه 9 بجې راغلی. ناغي ورته قصه وکړه چې داس یو ځوان راغی او ډیر ناشنا قوي سړیو د 40 کسانو بوقې په واځ ځان را پورته کړه او مونږ ته اوري ښه سړیو نو دی لورګان امپلار ته مشوره ورکړه چې راکه پلاره مونږ خواسم څوک مزدوري څوک نه کوي را سره دی کلی کې را سره ټول خلک مخالفین دي کده ته مو مزدوري ورکړې او دا زمونږ سره شپون شوی وای خنوا پلار ورته تاسو راولې کوړه نایول یو جنې پسې راغله چې یو جنې راغله موسی علیہ السلام ته ونی لاندې ناشته ورته وی راځه زمونږ پلار ته د منګ د ګړو بزو بکولو دغه درکې مزدوري. نو موسی علیہ السلام را روان شو چې را روان شو نو دا جلې ته مخ کې روانه و نو چې کله به هوا شو د جنې دا پیسې به کله جګی شوې کله به تنې پړونه او لري شو. نو موسی علیہ السلام حیاناک سړیو اجنې ته وی خورکې زب مخ کې شم ترا پسې شلاره ماته خیا ځکه چې دا هوا دا دغه وਹੀ ستا پړونه یا پیچی نو چې تا ته به ستا عورتونه ګورم. راوستو موسی علیہ السلام دغه کرکې ناستو ایت الله مولوی شعیب علیہ السلام دا نو د شعیب علیہ السلام لورګانی دي. شعیب علیہ السلام نو په دې وخت کې سپینګیری دی او پیغمبر د دې علاقې دی چې موسی علیہ السلام سره کې ناستو نو سلام کلام وشلو. شعیب علیہ السلام ته پوښتنه وکړه چې کوم ځای راغلی ځوانه هغه ورته زه خو د مصر نه راغلی ما او دا سي فرعون ظالم نه فرعون خو مشهور په ظلم داغه په کور کې هم قصه ورته وکړه او بیا مې دغه یو فوجي په سکوولو هغه مر شو او بس نور بیا ما پسې مطلب د حکومت تخوانه آی دغه خبره وارنګ صادر شلو زراوت اوروته ما هجرت مې وکړل تر اغلم. شعیب علیہ السلام ورته دومره فقط خبره وکړه نه نجوت من القوم الظالمین بس ځوانه کمال دې کړې بچوي ظالمان نه چړې هجرت وکي دام کمال دی. امام قرطبی لیکلی دی چې شعیب علیہ السلام روټي ورته کې خدا موسی علیہ السلام ته روټي وخره. موسی علیہ السلام زه خو روټي نه خورم وی ولې نه خوري وی موږ چې کله یو نیک معروف کار وکړو نو پاکي خلکو نه مزدورین نه اخلو
د خو ته لورګانو ته موبایل ته رئیسلې دغه ماته مزدوري راکې مونږ په معروف کار انبیو خو له شان دي خپل عظمتي کارونه کوي وای مونږ چې معروف کارو کو نه کیو کو نه بیا پاغي چانه مزدوري نه اخلو شعیب علی السلام ورته وی نه ځوانه مونږ داسې خاندانی چې زمون کور ته څوک ملمره شي ضرور روټي خوري ولې زه سید د ملمستیا په خاطر خورم خو که هغه مزدوري پکې دی نه مزدوري نه خورم نه خلم نو بیا رښتیا هم داسې وشوه چې د کار روټي وخوړه بیا ورسته مسله بل را لاله تبه وایم ولما ورد کله چې ورسید موسی علیه السلام ما امدین او بود مدین ته وجد وی مندل علیه دی ابو سره د امت د ابو د مدین سره امتن ای وډاله من الناس دخل کو یسقونا شاغوی وبکوه سراج المنی لیکلی مفعول پټته یسقونا دوابهم ووجد وی مندل من دونهما د دین وړاندې بیرتا امراتین یو دوا خزی چې دا دواړه خزی مشهوره د شعیب علی السلام لورګانې وي تزودانه دوی منا کول خپل څاروي یعنی د خپل ګډي بيزي نه پری خودي چې وبو تراشي منا کولیا او دا ټول قوم د دوی مخالف مولوی دوی سره چا مزدوریم نه کول شپون کتابیم نه کولو نو قال ویلی ورته موسی علیہ السلام ما خطبکما تاسو داړه څه حال دی اته زنانو ته ویلې هغه داړه ورته وی چې لانس کی منګنو بکو خپل څاروي حتی استرار عاو تر څو پوری چې واپس شي د شپون کېانه وګوره طالبہ دلته وس یو سوال پیدا کېدو چې لکه خزي څنګه ګډي بزیره ولي خو یا به ورور راوستي یا به پلار راوستي نو دوی په اپا سکته شته کنه د خزو په خبره کې سکته په سکته جواب وکي وای وا ابونا شیخ کبیر ګوري پلار زمونږ چې دی بوډا دی کبیرون مشر سړی دی یعنی موږ زکه دا ګډي بزیره وستي دا ګویا د مخکې خبره علت دی چې موږ زکه ګډي بزیره وستي دي چې پلارم بوډا دی کنه ا دا خلک مخالفین دي زموږ سره نوکری نه کوي رونه مشتنه فسقالهما نو موسی علیہ السلام وبکړلې دي دوړو د فارګړي بيزي ما درته ویل چې تسلويخ کسانو بوقا مدارک لیکلي دي موسی علیہ السلام په واځ ځان راکښ کړه ثم تولى الى ذل او به وګرځیدل یو سویری د ونی تلاړو فقال ویل موسی علیہ السلام رب انی ورب ز چې مالما انزلت علیا هغه چې تیر نازل وي ماته من خیرن څه طعام ته خیر په معنا د چا سره دی طعام فقیر ز محتاج ما زکه دی خو وګي او غریب کنه ته ورځ مزل کړي دی نو لورګانی چې کور تلاړل او پلار ته قصه وکړه چې رب پلار ورته څنګه ټیم نه مخکې بچی راغله یره بابا داسې وسړیو ډېر لوی پالوانو نو پلار ورته و چې تاسو راولې فجاءت احداهما راغله موسی علیہ السلام ته احداهما یو دغه دو جنکیونه طالب په اول ځل دوړه راغلی اوس یې ورغله ځکه مخکې ګډي بزو ضرورت دوړه راغلی وي اوس یې وی ضرورت نه ورغلی ده و د دوړو څه ضرورت چې دوړه راوځي اوس خو سوال جواب وکولې شکنه ای ور روانه و تمشي مزل کول ولا استحیا ډیره په حیا را روانه و استحیا څه معنا په حیا داسې په حیا را روانه و وای مخې پټ کړو امام قرطبي صاحب وای مخې پټو او لوی چادر په اثر را چولیو او بغیر د ضرورت سترګې نه ښکارا کولې نو علی استحیا کې د حالات وګوري دي کې اشاره ده چې گویا کې حیا مرکوب او دا پر راکبه و علی علو د پر راځي کنه گویا کې د استحیا مرکوب او دې په شیوا راکبه و په حیا سوره و حیا سوره ولن دا معنا ده چې پورا حیا پکې و مبالغه ده مبالغه قالت ویلی دی جن ان بک زمنګ پلاټ دې دو کته غواړي موسی علی السلام ته ویلی اجزیه کا چې بدله در کی تا تاجر ما سقیت لنا مزدوری دا چې تا وبکړي دې موږ ته ګړي بيځه فلما جاءه هر کله چې راغی موسی علیہ السلام د شعیب علیہ السلام ته وقص علیه القصص او بیان کړ ورته حالت پورا نو قال ورته ویلی شعیب علیہ السلام لا تخف مېریګا نجوت من القوم الظالمین انت بچوي د قوم ظالمانو نه وګورئ مولوی صاحب موسی علیہ السلام ته شعیب علیہ السلام څوې نجوتا سی ورته ویلی دي نجوت د سی ورته ولې ونه ویلی چې ظلم تب انک قتلت معلومیږي چې د یو کافر وجل څه ګناه نه ونه ځکه د مرتوی نجوت من القوم الظالمین نو روټي ورته کې خود له موسی علیہ السلام ورته موږ خو معروف په نیکه کار روټي نه خورو مزدوری نه اخلو
شعیب علیہ السلام ورته موږ دا شکور والو چې موږ خامخا ملمنوت باندې روټي خورو، موږ مهمان نواز خلک یو، به روټي خوړه. اوس ګوري طالب دین لاندې آیتونو کې خلاصه واوري او کړه. شعیب علیہ السلام د سوچ وکړي چې اسیم دا خلک تمام مخالفین دي، علاقه کې څوک را سره مزوریم نه کوي او د لورګانی مې دي، نو دا هم ځوانان دي. نو موسی علیہ السلام ته وسی وپیل پیش کړي، ورته وی چې موسی علیہ السلام ته ویلي چې ته زما سره مزدوری کاوه اته کاله یا لاس کاله او زه به تاسو ولور درکم، الله برابرۍ کنه. موسی علیہ السلام پر دې ملک ماجر سره دی، وای چې ما سره اته کاله یا لاس کاله شو مزدوری او زه به تاسو ولور درکم. موسی علیہ السلام له ټیک ته دام صحیح ده. خو په دې کې مولوی صاحب اشکال شته دی، د الفاظو به د اجرا کومه بیا هم داسې وشوله چې موسی علیہ السلام ورته ویل چې ښه تا سره به زه اته کاله مزدوري کوم یا لس کاله، خو په ما باندې به زیاتیا نه که نه بیا نه، نو بیا لس کاله پوره کړو. ابن عباس رضی الله عنهما روایت لس کاله پوره کړو. لس کالو نه بعد بیا دلته دا ښځه وه بچي بیا مې سطبې ته روانېږي، ځکه هلته مور پاتې وه او هارون علیه السلام هم وکنه. نو دا وخته چې د هغوی ملاقات ته به لاړ شم، په لاره کې الله ورته په کوتور کې پیغمبري ملاو کړه. او دا فکر لس کالو نه بعد چېرې اوس خو زما کیس ختم شوی دا قتل، او حالانکه دې چې دغې ته ورغی مصر ته کیس هماسې حکومت کې پروت. نه فرعون ورته بیا یاد کړه که نه فعلت فعلتک التي فعلت، وی زړه دوسیه دې پرته ده زوړ کیسې پسې راویست ارامي. ها قالت احداهما ویلور ویلې دي دوه کې یا ابتی و پلار استاجره دا مزدور ونیسا ان خیر من استاجرتا، یقینا ډیر غوړه چې مزدورای نیسی القوی الامین، ډیر قوی او امانتدار دی. د مزدورای د پر هغه سړی خې چې قوی او امانتداري، او دا دوه صفات په موسی علی السلام کې شته. قوی دا دی چې د څلوي کسو بوقې په واځ ځان وستا، امانتدار دا دی چې جنې ورته ویلې پلار ته چې مانه ګوره زه ته مخ کې روانه وم، ما ته ویل چې نه ته مخ کې مزه زه به مخ کې لاړ شم چې ستا کوم عورت ما ته ښکاره نه شي، هوا لګېږي چې نه چې څادر یې چې دنه پریوزي پیسې راښکاره شي پورته شي پونډۍ دې ښکاره شي. قال ویلې شعیب علیه السلام وی انی ان کې هوکا انی اريد ز غواړم موسی علیه السلام ته ان ان کې حقا چې په نکاح سره درکه مهدب نه ته هاته نه یو دې لورګانو زما چې دا دوړه دي حالا خو پکې شرط دا دی انت جرانی تبا مزدوری کې ما سره سمانیه حجاج دی عبارت ته سوچ کې طالبہ انت جرانی اوله معنا مې څه وکړه طالبہ تبا زما مزدوری کې یو بل معنا کومه بیره به چوخ سده چې تراس په نور دیږي په دې معنا اوسې ترازونه شروع کیږي. انت جرانی تبا مزدوری کې ما سره سمانیه حجاج تکالا فینات مام تعاشرن کو پورا ذکر لاس کالا فمنن دې کدا بستا د خوانه وما اريد زنوان من شق عليك چې مشقت او تکلیف راولم پتا باندې ستجدونی زر دې ته ما به مؤمن ان شاء الله وکاله واړي من الصالحین ځنې قانونا. یو سوال دلته شرافت مولوی سی امدادي چې شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام ته نکاح در کوم احدى بنتای هاتین یو په دې دوه کې نو مولوی سی ابدا خو زمونږ فقہ کې مسله ده چې تعین د جنې په عقد کې شرط دی، تعین د جنې په عقد کې، او دلته خو تعین ده نه دی، او چې کله تعین د نکاح نه ای تعین د جنې نه نکاح خو نه صحیح کیږي، په غیر د تعین نکاح صحیح کیږي. طالبہ ته وسې زیاته مولا سي بچا شپې بولې درته چې بدغه مونږ یو جنې ور کړی ده کومه ده پته نه لګيږي و مور کړی نو ته به نکاح وتړي نه، نکاح خو نه تړل کیږي، نکاح کې خنومه خستل کیږي پلارنومه خستل کیږي مہر نو دلته خو تعین نشته، نو دا نکاح څنګه صحیح شو؟ سوال دی کنه دی ځکه چې تاسو ورته ویل احدى بناتای که عقد وې خود سي به ورته ویل چان کاحتو که هذه دغه په نکاح درکړه. دې لپاره تفسیری مدارک جواب کړي، دې سوال د لپاره یو سوال بو یم تفسیری مدارک ته جواب کړي دي او خپل جواب کړي وې هذه مواعده منه ولم يكن ذلك عقد النکاح، وې دا وعده د نکاح وا نکاح نه وا لکه دې پلاری شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام ته اول د سنه وعده وکړه یله کوي تاسو سره می وعده ده که زما مزدوری کې نتا ته وجنه در کوم، نو د عقد نکاح د وعده د نکاح او خیر د په وعده د نکاح کې تعین نه پروانه شته، خو په عقد کې تعین ضرور دی.
ولی کدا واده د نکاح نه وي مدارک وای کدا واده د نکاح نه وي لو کان عقد النکاح لقال به د سی ویلې انکحتک په دې سوال جواب پوښوي. دویم سوال حضرت الله مولوی صاحب شعیب علیہ السلام ورته وی لور در کوم انت جرنی ته به مزدوری کې ما سره. نو آیا اجرت یعنی مزدوری نوکری چې ورته وای دا په مہر کې صحیح کیږي؟ اشکال دی. اجرت یا نوکری په مہر کې دا خو مہر د مسله ده، دا مہر کې دا شی صحیح کیږي؟ ندی لپاره عجیب جوابونه کړی دي. یو جواب دا کړی دی چې کتاسو خیالو کې طالبہ دا مزدوری او قسم خدمت دی کنه، سړی نه خدمت اخیستل دي، نو خدمت او مزدوری دا څنګه په نکاح کې ما مہر کې دغه کوي صحیح کوي؟ نو دې لپاره دوی جواب کړی دی چې خدمات او مزدور کېده په مہر کې دا بالکل ټیک دی، یعنی اجرات او خدمت عوض د مہر نه تر وخت معینه پورې دا څنګه دی؟ ټیک دی. شامی کې دا مسله شته دی کل ما یصح فی الاجر فهو یصح فی المهر. هر هغه شی چې په اجر کې صحیح کیږي په مزدورۍ کې په خدمت کې دا په مہر کې څنګه دی؟ صحیح کیږي. امام قرطبی لیکلی وی وما يفعل الاعراب من المهر بالغنم، وی دا اعراب باندې خلک اکثره د سکی چې مہر کې ګړي وټاکی لکه تب د مسر شپون کې وی فلا يصح دانه سکیږي الا اذا كان الغنم للمرأة المنكوحه. ګړي دغه منکوحي جنوي سیدا لکه جنوي ورته وی زمالس ګړي ادارته او کالو سره وا انداز ما مہر شو ستاد خدمت سما مہر شو، ولې خدمت په خپل عوض دی کنه، مال دی کنه، دی مال ته نه جوړیږي کنه. نه دا خو ثابت شول چې خدمت او مزدوری دا څه جوړی دی شي مہر. هو سوال بل راغی چې دلته خو ګړي د پلار دی، هرکه طالب ګړي د چا دی؟ پلار. نو مہر خو د جنۍ حق دی، دلته د مزدوری او خدمت خو پلار ته نه خلی کنه. ندی د پاره به یو جواب دادی چې نه کې دې شي دلته د جنۍ د پاره څه ګړي انتخاب د پلار ورته ورکړي اما هغه سره ولي لکه د پلار خاصم نور بچان نه و نه د لورګانې وي. او یا دویم صورت دسې دی چې دا د لور مشوره وه، یعنی د دې لورم دا خوښه وه چې دا موسی علیه السلام د زما د پلار ګړي وڅرئ خدمت دې وکړي دا به زموږ مہر شي. نو صحیح شو لکه یوه جنۍ خپل مہر پلار ته وبخي نو دې کې څه مشکل دی؟ او یا داسې وکئ حضرت الله مولوي صاحب قرطبي اخري یو جواب کړی دا ډېر مزدار دی. وای دا ته چې دا سوال ما ته کې کنه چې دا خدمت څنګه مہر جوړه او دا خو ګړي د پلار دی، نو دې ټول یو جواب اسانه ده چې دا هغه شریعت من قبل نه او زمونږ په دین کې منسوخ. بس جواب کې دي شنه بدا چې کې دا شول چې په خاطر خدمت یا دا مطلب د لور په ځای د پلار د ګړو خدمت کول دا په دینونو کې جایز او زمونږ دین کې دی نه منسوخ دي. خدا خو په دې ترجمه سره چې تأجرنی دا معنا وکي چې ته زما شي کوا مزدوری، اوس یو بل معنی وکي یو بل معنی وکي دا یو سوال په نور دیږي معنا به څه وکي. شعیب علیہ السلام ورته وی انت اجرنی، رشتہ دې مخکنی ترجمه د پاره مدارک او قول درته ذکر نه کې. مدارک قول چې ماته چې مزدوری په مہر کې سکی کې مدارک عبارت دسي دي وای تزوج علی رأی الغنم جائز بالاجماع. تزوج کول په چرولو د ګړو باندې جایز بالاجماع دي لانه من باب القيام بامر زوجیته. ودی لیدو یعنی دې عبارت نه معلومه ده. اوس راځي دویمه ترجمه. دویمه دا تأجرنی دا معنا نه کومه چې تزما مزدوری کوه، تأجرنی دا معنا تأخذ الاجر مني. تأجرنی څه معنا؟ تأخذ الاجر من. خلاصه دا شو
موسی علیہ السلام ورته وی شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام ورته ته زما ګډي چروا زب تعالی دغه مزدوری در کومه نه چې کومه پیسې می درکولې پاغه باندې د خزي مہر لنډوا او په نفقه او جامه دا هم ورته خلا نه بس اوس به خیا سن شوي څه اشکال پکې نشته. قال ویل موسی علیہ السلام ذالک بیني و بینک دا زما واستاف منس کې یو نیټه شول ايام الاجلین هر یو د دې دوه نټونو قضیت شما پوره کې فلا عدوان زیته بني په ما باندې والله ولا علم ما نقول چې سوي وکیل په ایمن سي موار دي. فلما قضى موسی الاجله هر کله چې پوره کړه موسی علیہ السلام نیټه. امام بخاری حدیث را نقل کړي د عبد الله ابن عباس نه پوښتنه وکړه چې موسی علیہ السلام کوم وعده پوره کړه دا تو کلو کدلاسو نو ابن عبد الله ابن عباس ورته فرمایل و اکثرها واطيبها هغه اکثره موده پوره کړه لأن نبی الله اذا قال فعل ځکه دا له نبی چې څه وی به کوي. فلما قضى موسی الاجل کله چې پوره کړه موسی علیہ السلام نیټه وسار روان شول به اهلی د خپل قرآن یو بچو خځې سره انا سویل دل من جانب توري پات جانب طرف ته کوي تر کې نارانه اور دای د ګمان شور دی وی ویل خپل خځې او بچو ته هم کوسي سار شي نه انست نارن ما وکته اور لعلیاتکم من بخبرن چې دې چې شاید تاسو تراړم د دینه خبر دلاري او جزواتین یاس کروټه من النار د اور دې پر تاسو ران تاو د شي هر کله چې ورغه نو دیا आवाज ور هر کله چې ورغه د اور دې आवाज ور توکول شو من شاطئ الوادي الايمن د غاړي د اکندي خي طرف په البقعه المبارکه پاسمکا برکت والا کی من الشجره د ونینا دا من الشجره بدل د شاطئ څخه دی غاړه د کندي من الشجره د ونینا خود دې دا مطلب نه دی طالبہ چې العیاذ بالله الله پاک څخه په دې ونه کې حلول کړو ها اسنه چې حلول عقیدت نه ثابته کی زاد المسیر معنا کړی دا من الشجره دا معنا من ناحیه الشجره د ونی د طرف نه आवाज ورته وشو د ونی د طرف نه ها आवाज دا چې اي موسی اے موسی علیہ السلام ان الله ظالما رب العالمین ما وانا القاساک او ورزوام ساده فلما کله چې وکتل تحتزو هغه همسا خوځیدله حرکت کولو کانها جانو یې کده نری مارو والله وګرځي د موسی علیہ السلام د ګران شاړون کې ولا يعاقب اور اورستونو شلو الله ورته ویل چې و موسی بالله مخامخ ولا تخف مېری غینک من الامنین تفامنی اوس لوکیا دا کورن داخل کلاستی دیجیب ک گریوان کې تخرج له جو بيزا اسپن من غیر سن بغیر د نقصان نه واد مملیک جناحک او جوخ کازان سره د جناحک مټ من الرهب د وجه د hebatنا واد مملیک جناحک من الرهب د دې څه تفسیر دی طالبہ دې دوه تفسیر دي. یو تفسیر دا دی چې لاس ته کلا را پتخر کې دی راوی باسنا خودن مرغونی شعا کوي نو کله کې دې چې سړی خپل لاس نه داسې په hebat کې شي دا لاس مسخل تر شو ها نو د دې علاج دا دی بیت په خر کې دی بیت خپل حالت ورشي. دویمه معنا دا ده چې ودبم یدکا دا معنا چې کتاب باندې hebat راغی یا د لاس ته وجنا یا د فرعون یا څبل ځکه در باندې یې راغله کنه غبراو شوي نو بیا د دې علاج دا چې د لاسونه بدل تکید دي ایمنګ تاسو اوسم چې کوم انسان ویریږي د لاسونه سي د لاسونه دل تکیدا بس ته hebat په ختمي وادمم الیک جناحک زم کا ځان سره د خپل مټ من راه به د وجه د hebat ندا بیګوي کې د hebat د زایل کېدو د لپاره یو نسخه شو دې وجه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مالک نقل دي هغه به ویلي وې دغه نسخه اوس هم هر څوک استعمالول شي اوس هم چې څوک پیرا راشي په دې خربو کې لاسونه کیږي کنه فزانک برهانانی دا دوړ دلیلونه شو من رب کستا درب د خونه فرعون د مشرانو ته انهم كانوا قوم فاسقين دا قوم نه فرمان پورا. قال ویل موسی علیہ السلام دا عرض دی ښا او طلب د عون دی وای رب انی قتلت منهم ما خمړه کړه په دوی کې ما وجله په دوی کې نفس نه نس فیریګه ما یقتلونی چې ما ملک پای کې واخی هارون او روز ما هارون چې واپ صحو دي صفاد منی زمان لسانن پر ربا کې فارسل هو ما یویلیګه ما سرارید ان معاون یصدقنی تصدیق به زما کوي انی خاف ویریګه ما چې داخله کو تکذیب کې زما قال الله پاک ورته لسان شد عاد عشان سنا شد عدلک کلک بکومنګ مټ صاحب اخی کا صاحب ورور باندې ونه جل کوم سلطان او وبګر زم الله تاسو دوړ ته سلطانن رغال الرعب او غلبا
فلا يسرون فرعون نشر سیدی تاسو الیکم تاسو دواړو ته بی آیاتنا دینه مخکې افل پټته اذهبا بی آیاتنا لا شزما د معجزو سره انتم تاسو دواړو باندې تبا کوم چې تاسو مرګري دل غالبون زور ور به په حجت او په عقوبت کې به زور تاسو وي غلبه تاسو وي فلما جاءهم موسی کله چې موسی علیہ السلام تعالی د معجزات او واضح سره قالوا نو ویل فرعون نو ما هاذا نه دی دا چې تا کوم څه ظاهر کړه الا سحرن دا جادو دې مفترن ځان جوړ کړی شوی وای قالو دي خلکو ورته چې ما هاذا نه دی دا تیشه سراج المنیر وای ما هاذا ان الذي اظهرته من الآيات الذي اظهرته من الآيات دا تا چې کوم معجزې موږ ته خو دي دا نه دی مگر سحر خو سحر دوه قسمه یو د سحر چې په خانه نه را نقل کی یو د سحر چې نوې ته ځان جوړ کینو ځکه مفترا کې د سره کې خودو وې د ځان جوړ کړی شوی دی ښا وما سمعنا موږ د اورېدل به هاذا د توحید خبرې په فیابین الاولین پلانونو زمنګ مخکینه کې ویل موسی علیہ السلام رب عالم رب زما پویږي من جاء بالهدى چاراوړې هدایت منې نه د الله طرفه ومن تكون له عاقبه الدار چا د پر وي خان جام د کورستانی او یقینا شاندار چې کامیاب بنه ظالمان ویل فرعون او حامان دا فرعون په عوام خلکو باندې مولوی سب سناشنا تلبیسات را واسطو एकदम اعلان وکي حامان ته وچی ماته بنگلا تیار کړو برج جوړ کا او دا موسی وی سما الہ دی واسمنونو نه بر دی عرش نه بر مستوی دی سوار خېجم وی به څوي زبنګ لیدته څه ضرورت دی خدا خاصم دروغ جن دینو اس تلبیسات خلکو را واسطه قال فرعون ویل یا حامانو او یا ایها الملأ ای زما مشرانو ما علمت لكم زخونه پیجنم تاسو ته ملاه من الهین څوک حقدار د بندګۍ غیر زمانہ مانه بل څوک حقدار د بندګۍ ګورانشته فاوقد لي تور بل کزما د پروا حامان علتینی په خټه باندې په خټه اور بل کې نه خطر ته پخې کا او فجلی سرحن او وګرځواز ما د پاره جوړه کړ ما د پاره سرحن یو بنگلا لعلی اطلع کیږي چې زور وه جمع لا اله موسی لا د موسی پسې دا موسی وای چې زما رب چې دی عرش نه بره دی دا موسی وای زما رب د عرش نه بره زه پسې ورخې جما به څه وای او زنو خطو ته ضرورت ته برجمه چشتره ته جوړه او انی لا اظنه من الكاذبین او زه یقینا زه ګمان کوم چې دا دروغجن نه دی دا دروغجن دی څنګه دی دروغجن نو دې د باندې شرح عقید ته حوی عبارت لیکل دی طلاب مولوی صاحب شرکت ته حوی لیکلی چې موسی علی السلام څوی وای دغه فرعون څوی فرعون ولا خبر دا وکړه بنگلا راته جوړه کا دی وی زما رب عرش نه بره دی ورخېجم به څوی زما یقین دی چې دا موسی علی السلام په دې خبره کې دروغجن دی په کومه خبره کې دروغجن دی چې الله پاک عرش نه بره نه دی نو شرکت ته حوی لیکلی وای څوک چې د الله پاک استوا علی العرش نه مني فرعونیون او څوک چې استوا د عرش مني د الله نه سبحانه و تعالی په صفاتو کې نو موسویون و محمدیون ځکه دا د موسی علیه السلام زمونږ یو شریک عقیده ده چې الله عرش نه بره مستوی دی او څوک چې نه مني هغه فرعونی دی ځکه چې هغه ویل لازنه کاذبه وای موسی دروغ وای نو موسی علیه السلام خو دروغ نه ویل خو دو ورته دروغجن ویل نو معلومیږي چې څوک د الله پاک استوا الله شو نه مني رب صفات دا سړی فرعونی دی او دا چې بنگله جوړ کړه کنه امام رازی کبیر کې لیکلی وی الاقرب انه کان اوهم البناء ولم يبني وی اته خلکو ته په وهم کې واچو ولدا باندې خو باندې جوړه نه کړه واستكبر هو لوی کړي و د فرعون او د لخر فزمکه باندې غیر الحق بنا حق باندې یعنی من حق ظلمن په حدیث کې راغلی دی علیه السلام فرمای روح المن نقل کړي الکبریا او ردائی حدیث قدسی دی الله پاکوی لوی زما صدر دی والعظمت ازاری عظمت زما لنګ دی فمنازعني واحدا منهما بڅوک دا معنا کشوی القیته فی النار اورته ورسوم وظنوا او دوی ګمان کول دي فرعونانو انهم لئن لا يرجعون چې موږ طرف ته براونه ګرځولې شي فاخذناه والله موږ ونی ول فرعون او د لخر فنبت نه ورو ځول کلیه مې په پاغه سمندر کې بحر قزم فانظروا غرا کیف کان عاقبت الظالمین څنګه شاخیر انجام د ظالمانو وجعلناهما او ګرځولې و منګه دا فرعونیان ائمتن مشران په دنیا کې يدعون الى النار خلق را بل لورتا ان کفر شرک و یوم القیامت یو د قیامت پر الله انصرون سره مدد نشکې دی واتوانهم او موږ ورپسې کړه د په دنیا کې لعنت او یوم القیامت د قیامت پر باندې من المقبوحین د بد ویلې شو نه
د بد ویلې شو نه قیامت پورس ملعونین نه وي او یقینا چې ورکړی موږ موسی علی السلام د کتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى ورسته د دینه چې هلاک کړیو موږ قومونه مخکینی قومونه مو هلاک کړیو. ابن کثیر د دې ځنه استدلال کړي وایي چې تورات چې کله نازل شوی دی د تورات نه وروسته به عذاب استثنایی دنیا کې نه دراغله. ابن کثیر لیکلی وایي چې کله تورات نازل شول د دې نه وروسته به عذاب استثنایی په دنیا کې نه دراغله. عذاب استثنایی هم دې ته ویل کې کنه چې د خلکو بیخ بالکل واسي عادیان او سمودیان او قوم له داخله شته وشو دا استثنایی عذاب نه دراغله. ځکه دې آیت نه استدلال کړی څوی علاوه مونږ موسی علی السلام ته کتاب ورکې من بعد ما اهلكنا القرون الاولى ورسته د دینه چې مونږه مخکینی قومونه ټول شي کړی وو په استثنایی عذاب څنګه کړی وو هغه عذاب کړی وو. او دا کتاب د موسی علی السلام څنګه بصائر للناس د پاره د په هدیزونو د خلکو او هدایت او رحمت دې د پاره چې د خلکو تذکرون د نصيحت والی وما كنت بجانب الغربي دین اورستو صدق الرسول او نفد المغیب ذکر کېږي د رسول الله نه صدق الرسول او نفد المغیب زمونږ د رسول رسالت او داغه نه د المغیب نفي کول. وما كنت بجانب الغربي نوې ته پیغمبره په طرف د تور غر کې الغربي مغربي کې اس قضاینا الله وکله چې مونږ اوس پاره حوالم کې اله موسی علی السلام تعالی امر کار دونه بوته وما كنت من الشاهدين وتنوي حاضر ناظر التا ولكن انشانا قرونا لكن الله موږ پیدا کړی د قرون ډیر قومونه فتطاول عليهم العمر وګد شو پاغه باندې عمرونه نو فارسلناک دې جواب پټه فارسلناک ډیر قومونه راغلو عمرونه وګد شو تم ورته راولېګلې وما كنت ثاويا تنو پیغمبر اوسیدون کې په اهل مدین کې تتلو عليهم چې تعالو استل پاغه باندې آیات نه ایتونه زمنګا یعنی د مدین خبري چې الله وی تا ته ما پیغمبر علیه السلام ته د مدین قصې چې میتا ته وکړي نو ته په مدین کې نه وسیدلې تتلو علیهم چې تعالو استل پاغه باندې ایتونه زمنګا دې ته ویل کېږي تلاوت ته تلمیذ استاد ته یعنی چې د مدین خلک ستا استادان وي او تا ورته تلاوت کولې د دې قصو لکه موږ تاسو په دې حدیثو کې کله خل کړي کله شاګرد تلاوت کوي او کله شیخ د حدیث تلاوت کوي تلمیذ وګنیولې او کله تلمیذ تلاوت کوي نو شیخ وګنیولې. نو دلته ګور الله نبی ته وای دا د مدین قصې می چې درته وکړي نو دا خو ته په مدین کې نه دی راشوي چې د مدین خلک ستا استادان او تا ورته تلاوت ته قصو کولو چې هغه د توګنی ولې کنه چې صحیح شو دا صحیح ده شاګرد چې تلاوت کوي خو استاد ورته وای کنه چې صحیح دی ویلې غلط دی ویلې. ولكننا كنا مرسلين لكن موږ لګون کې تعالی روا ما كنت بجانب توري او نه پیغمبر ته په جانب د کوی تور کې نه دای نه کله چې موږ आवाज کړو یعنی موسی علی السلام تم د ورکولو د تورات आवाज کړو ولكن رحمتا من لدنا دین مخ کی عبارت ده ولكن ارسلناک رحمتنا لكن تمنګ ولېګلې رحمت یا اعلمناک رحمتن تم پوی کړي د وجه د رحمت ستاسو رب د خوان له تنذر قومن چې تبویره به هغه قوم اتاهم من نذیر چې نه درغله ورته یې ورکون کې ستانه مخ کې دې د پاره چې د خلق نصيحت والی ولولا ان تصيبهم مصیبتنا دې ته حکمت ارسال رسول حکمت ارسال رسول دا معنا چې الله زمونږ د رسول الله ولې را لېګلې حکمت څو حکمت داو الله وی کته مې نه را لېګلې نبي به خلکو ته عذاب کر رسیدلې وی ګیله به کولا چې موږ ته دی ولې رسول نه را لېګلې ولولا ان تصيبهم او کنه دا خبره چې وبرسیږي د خلکو ته مصیبت عذاب ما قدمت دین په سود دي چې مخکې لګلې لا سنو دوی فیقولوا نبي به وی دا فیقولوا نفدا تفرید په نفي نبي به د شي دوی وی بیا بده شو دی وای ربنا ورب زمون لولا ارسلت الینا رسولا تاورن در لګلې مون ته رسول فنتبع آیاتک شتابیداری مکړې و د ایتونو ستاونه کو نه من المؤمنین او موږ شوه د مؤمنانو نه نه د دې اغه لولا جواب ولیکا جواهر القرآن شیخ دا چې لیکل دی لما ارسلناک رسولا لما ارسلناک تم رسول نه لګلې خدغه خبره ده چې د خلکو د عذر ختم شي فلما جاءهم الحق ارکل چراغ الحق د حق مطلب مصداق دلته یا رسول الله دی قرآن من عندنا زمون د خوانه قالو نو دي خلکو ویلې لولا اوتیه مثل ما اوتیه موسی لولا اوتیه ولی نشور کې دی محمد علی السلام ته مثل ما اوتیه موسی په شان دغه چې ورکړې شوی موسی علی السلام ته یعنی مطلب دو مطلب دی یو دا چې هغه غونې معجزې ولنه ورکې دي شغه سره امسا و مارتنی جوړېدو هغه سره یدي بیزاو
دی محمد علیه السلام ته داسې معجزې ول نشي ورکېدی چې همسا ورسره یو مارتنې جوړ شي، یا بله معنا د ته ول نشي ورکېدی په شان دا چې موسی علیه السلام ته ورکو. موسی علیه السلام ته تورات په یو دم الله ورکړی دی، دته قرآن لګ لګ نازلېږي. په پوه شوې؟ الله جواب کوي اولم یکفروا یدو کفر نو کړه بما اوتی موسی پاتې چې ورکړی شو موسی علیه السلام دمخ کې دینه قالو ادي قالو تعلق دی خاص واقع سره دی. یو ځل داسې کارو شلو د يهودو یو مولا لاړو مکې ته، د يهودو یو مولا لاړو مکې ته. نو آلته مکې مشرکانو ته پوښتنه وکړه چې مولا صاحب يهودي ته راته ووایه کنه، ته راته داسې ووایه چې دا محمد علیه السلام خو موږ ته داسې وایي چې سجدي غیر الله ته مه کوئ، ذبح د غیر الله مه کوئ، نذرونه د غیر الله مه کوئ. ستاسو کتاب کې داسې مسله وه تورات کې، هغه ورته هوبهو داسې مسله هغې کې وه. نو دی وخت کې مشرکانو په تورات او په قرآن دواړو باندې فتوا ولګوله، وایي دا دواړه کتابونه د سحر دي. الیعظ بالله. قالو ویلې مکې مشرکانو ها سحرانې دا تورات او قرآن دا جادوګران دي، تظاهر یو د بل کومک کوي، یو د بل مدد کوي. ای ظالم خلک وایي دا جادو کتابونه دي، دواړه یو د بل شی کوي، امداد. او وی ویل چې نه بكلن کافرون، من په دې هر باندې کافر منکریو. نو قلت ورته جواب وکړه، دې ته توبېخ او زجر وای ښه، ته ورته توبېخان زجران وایه چې فاتو مطلب دا دی که دا قرآن نه منئ نو د دین یو ښه د هدایت کتاب تاسو راوړئ، زه به ومنم. دا ساره خبره ده، دا مه منئ، د دین ښه د هدایت کتاب تاسو راوړئ، زه به ومنم. ورته وایه چې فاتو تاسو راوړئ کتاب من عند الله، د الله د طرفه هو اهدا چې هغه ډېر هدایت والی. خو دې کې عبارت دی یعنی اهدا علی ثبوت شرککم، چې هغې کې رهنمایي ستاسو د ثبوت د شرک پرته ای. اوس خو د سره شرک نه منم، قرآن کې توحید دی شرک نه منو، تاسو یو بل کتاب راوړئ چې هغې کې شرک ثابت شي. تاسو خیال کړی دی تاسو یو کتاب راوړئ د الله د طرف نه چې ډېر هدایت والی په ثبوت د شرک منه ما د تورات او د قرآن نه اتبعوا زی تابعداري کوم ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یې. تاسو کتاب راوړئ، موږ په دې تورات او په انجیل کې په تورات او په قرآن کې متفقه مسله د توحید رد د شرک. تاسو یو بل کتاب د دې مقابله کې د الله د طرفه راوړئ چې هغې کې اثبات شرک، زه به ومنم. فإن لم يستجيبوا لك، پیغمبره که چېرته قبوله نه کړه د خلکو ستا دا خبره، یعنی د بل کتاب د الله د طرفه راوړی نه شو. فإن لم يستجيبوا لك سراج المنیر وایي یعنی فإن لم يستجيبوا دعاءك إلى الكتاب الأهدى فاعلم، نو بیا پوه شه چې انما یتبعون دا خلک تابعداري کوي اهواهم د خواهشاتو. دوی شرک صرف په خواهشاتو باندې روان کړی دی، شرک څه دلیل نشته. ومن ادل څو دی غټ ګمراهي من دا چانه تبا هوا چا روانې د خپل خواهش پسې بغیر هدان په غیر د هدایت من الله د الله د طرفه. طالبا د هغه چانه غټ ګمراه څوک دی؟ اتبا هوا چې تابع د خواهش دی بغیر هدان من الله، چې د الله د طرفه وسره هدایت نه. دې کې سوال دی، شرافت مولوی سے سوال دی، وی هغه څوک ګمراه دی چې تابع د خواهشي، د خواهش تابع د هوا کنه، خو من بغیر هدى منه چې د الله هدایت وسره نه. د دې څه مطلب چې بغیر د هدایت تعالی نه، یعنی د دې خدا منه راوتل چې یو قسم خواهش ته چې هغه کې کتا سره د الله هدایت وي نو به خواهش پسې کاروان شي خیر دی هو کنه خیر دی. دې مثال وخیا لکه نکاح چې د کتا سفل کړي د اتباع هوا ده کنه، ده خواهش دی کنه، خو هغه بغیر هدى من الله ده که هدى من الله، هدى من الله خدای الله د طرف اجازه پکې دی. نو ځکه ویلې هغه خواهش پوره کول شریعت او ادوال ورته وي چې کوم بغیر هدى من الله، کله چې خواهش ته پوره کې چې هغه کې هدى من الله نه بیا خو هغه ادوال نه، هغه جایز دی. یقینا الله پاک هدایت نور کې قوم ظالمانو ته. دا ترغیب دی قرآن ته. ولقد وصلنا لهم، الله وي منګه چې د پر لپسې بیان کړی دوی تل قول قرآن پر لپسې ورته بیانېږي، دې مختلف مضمونونه دي. وصلنا لهم پر لپسې بیان کړی دي موږ دوی ته القول وینا چې هغه مضمون د قرآن دی. دا د قرآن مضمون پر لپسې بیانېږي، بار بار ورته واقعات او تخفیفات او زواجر ذکر کوي که نه ذکر کوي. ولقد وصلنا لهم موږ پر لپسې بیان کړی دوی ته القول وینا د قرآن، یعنی مضمون د قرآن، وینا چې مضمون د قرآن دی. دې د پاره تذکرونه چې دا خلک ته نصيحت والی الذين اتيناهم الكتاب، کسان چې موږ ورکړی وي ته کتاب من قبله مخکې د قرآن نه، هم به یؤمنون، هغوی په دې قرآن ایمان راوړي. لکه اهل کتابو کې خلکو لکه عبدالله ابن سلام نجاشي باچا نصرانیانو کې ولې په قرآن ایمان نه لرلو یا
او کله چې لوستل کېدل په هغه باندې ویل به چې آمنا به موږ ایمان ور باندې راوړی دی دا حق کتاب د موږ رب د طرف نه دی ان كنا من قبله او یقینا موږ مخکې د قرآن د نازلېدلو نه مسلمینا تابعدار. مسلمین معنا دغه کړي معلم تنزيل مخلصین لله بالتوحید وای چې موږ د قرآن د نازلېدلو نه مخکې مخلصین لله بالتوحید دا الله توحید ممنلو. اولئک علاوه داسې کسان سم کسان چې پوخانی کتابونه منلي تورات منلي قرآن منلي انجیل منلي قرآنم یو تاو نه اجرهم ورکولې به شي دغه اجر او ثواب د مراتین دوه کرات بما صبرو په سعودي سره چې صبر کړي دي اجر ډبل دی. دا مولوی صاحب حدیث ته کنه بخاری شریف حدیث ته پیغمبر علی السلام فرمایي چې ثلاثه یوتون اجر او مراتین درې سړي دي درې قسمه خلک دي چې دا غوي اجر ډبل دی. یو پاګه کې درجه من اهل کتاب امن بکتابه و امن بمحمد علی السلام درې کسان دي چې هغه ته اجر ډبل دی. یو پکې هغه سړی دی چې په پخوانی کتابونو ایمان او په محمد علی السلام په قران ایمانی. ويدرؤون بالحسنات السيئات او د فکوي دوی په نیکی سره بدی نه د دې تفسیر مخکې ما کړو په توحید سره شرک په سنت سره بدعت په خو اخلاق سره بد اخلاق د فکوي او د هغه مال نه چې موږ ورکړی خرج کوي او اذا سمعوا اللغو او کله چې واوري دوی به فیدی خبري ارزوانهم مختنیړي راستنی کوي وقالو او به د سوي چلنا اعمالنا ولکم اعمالکم زموږ د پارز موږ خپل عملونه دي او تاسو د پارز تاسو عملونه دي. یعنی دا کوي کې اعلان د براءت ته سلام علیکم بس سلام د جدائی دی جدائی کو استاد سنا دې ته سلام د متارکی وي چې سلام د متارکی بس موږ تاسو نو جدائی کو لا نبتغي الجاهلین موږ نه غوا لا نبتغي موږ نه طلبو جاهلانه نه صحبت ته جاهلانو دین د جاهلانو. انک لا تهدی من احببت نبی اسلام تعالی تسلی ورکي یقینا ته هدایت نشي کولای پیغمبره یعنی هدایت تر سوال نشي کولای هغه چاته احباب ته چې صاحب دی د رسول الله مبارک تر ابو طالب دا پیغمبر علی السلام ته ډېر خو الله وایي چې ته ورته اراده طریق کولای شي او هدایت الموصله اراده طریق ورته کولای شي خو هدایت موصله للمطلوب نشي کولای چې هغه مطلوب ته ورسه ایثار خو ته نشي کولای کنه ته صرف اراده کولای شي لار خو دې شي او مقصود تر رسول کولای نشي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم منصب صرفا اراده الطريق دی باقی مقصود تر رسول کار د چا دی الله. نو په دې لا تهدی کې د رسول الله نه کوم هدایت نه پېښوي دا د رسول الله منصب نه دی او کوم چې د رسول الله منصب دی هغه ته نه نه دی ته مقصد تر رسول نشي کولای چې څوک دی خوښ دی ولکن الله چې د اختیار رسول کوي چاله چوغاړي او الله پاک د عالم په دې بل محتدین په هدایت مندونکو باندې هدایت قبلونکو باندې. وقالو دوی بویلې د دین ورستو شروع کیږي د مکه د مشرکانو دلایل په عدم ایمان چې مکه مشرکانو به ویلي چې موږ ایمان ولې نه راوړو ویو دلیل مدا دی بل دلیل مدا دلایل شروع شو. اول دلیل داو دوی به ویلي ان تبع الهدى کوم تابعداري وکړو د هدایت سمانا سراج المنیر وای الاسلام هدایت اسلام دی فنوحد الله من غیر اشراکین چې موږ یو لومنو شرک نه کو نو کوم تابعداري وکړو د هدایت او د توحید منلو استا سره نو تخفف او به تختول شو موږ من ارضنا د زمکینا وجي خلقم تعالی کوي تختیم اولم نو مکن دا جواب دی الله وی اولم نو مکن لهم آیا ما دوی ته ځنه دی ور کړه حرم کې امنن چې دا من زیاده دا حرم څومره دا من زیاده دې معنا مدارک جبل کلی دا یعنی کنتم فی امن فی حرمی مکی مشرکانو تاسو خو زما په حرم کې په امنه وتعبدون غیری عبادت غیر الله تکوي فان امنتم تکونون فی امنین او کچې ته تاسو ایمان راوړو نو تکونون فی امانین به بدر ته دو امن حاصل شي یو امن د حرم او بل امن د عبادت تعالی یو جبا راخلی شي الیه دی حرم ته ثمرات کل شین میوه او غلی د هر شي حرم کې خورڅ پریمانه دي رزق من لدنا د وجه د روزي زمنګ د خوانه ولکن اکثرهم لکن زیاتر د خلکو نه علمون نه پويږي وکم اهلکنا من قريه بطيرات د تخفیف ته الله وړي هلاکړي منګه د کول والو بطيرات چې د حد تیر شوی وو معیشتها په ژوند خپل کې چې په ژوند کې به د حد ورتیر شو نو موږ به هلاک کړو
بطرت معیشتها یعنی بطرت تجاوزت عن الحق فی معیشتها په د حد به ورتیر شو په خپل ژوند کې. فتلک مساکنهم الله وی دا لکه قوم لوط ته اشاره ده، شعیب علیه السلام، صالح علیه السلام قومونه ټول تباو. الله وی فتلک مساکنهم د کورونه دي لم توسکن وسیدل نه دي شي من بعد هم دا غوینه ورسته په دې کورو کې لا قلیل مگر لګ ځکه وی چې کڅوک راغلی چې دمه جوړه کړی د لارې مسافر هغه د کنه ته څوک نه وسیږي. وکنا نحن الوارثین الله وی منګه چې نحن الوارثین اخر مالکانیو. وما كان ربك مهلك القرى او نه دی رب ستا چې هلاک یو کلی والا حتی تر دې پورې بس فی امها چې ولېږي داغه په غمنس کې یعنی په سنټر کې رسول یتلو چو بلولی په دوی باندې ایتونه زمونږ الله وي. وما كنا مهلك القرى موږ نه هلاکون کې دیو کلی الا واهلها ظالمون مگر دا اهل ظالمانی د رسول خلاف کوي. وما اوتیتم من شیء اج تاسو سره کړی شوی د کوم شی فمتاع الحیات الدنیا دا مزی او نفی د ژوند دنیوي دي وزینتها او ډول د دنیا ده خاص. وما عند الله سجد الله پنځ باندې ثوابونه دي خیرون غره دی واقع همیشه. افلا تاکلون تاسو ولې قال کارنا اخلي افما وعدنا وعدا حسنا آیا هغه سره الله و چې وعده کړی موږ وسره وعده خسته د جنت وعده ده. فهو لاقيه چې دی ورسیدون کې او ملاقات کېدون کې دی سره ده. کمن استفهام انکاری دی. آیا دا دی په شان د هغه سړي متا نه هو چې موږ ورته مزي ور کړی دی متاع حیات دنیا مزي د ژوند دنیوي او بیا به قیامت پورز من المحضرین حاضر کړی شو نه پور کې نه دا دواړه برابر دي سره استفهام انکاری دی. الله لا لا دا دواړه شین دي. و یوم ینادیهما ګوره طالبہ دا آیات تقریبا ته 2 ځل تکراریږي نه تاسو فرق پکې کوئ. فاغه ورځ باندې ینادیهم چاله ورته आवाज کوي فیقول ورته بوي آین شرکائی چی ته دي شریکان زما دلته د شرکائی د پاسه تاسو طالب جانا د شرکائی د پاسه د زاد المسیر نکتولی کوي. شرکائی د پاسه غلی کلی دي هم رؤوس الضلاله من مشرکی الانس والجن. د شرکائی د پاسه چلی کلی هم رؤوس الضلاله وې دا هغه د گمراهی مشران دي من مشرکی الانس والجن کاغه انسانان مشرکان دي کپیریان مشرکان دي خو چې په شرک مشران دي په شرک کې شي مشران دي لکه د دې مصداق دام دي دا رهبانی سونی بد پیران خلک ورته سجدي کوي او خره په خرو په شروع کړي دوه هم د الله پاک سره یو قسم شریکان دي کنه سجدي ورته خلک کوي دوی نه منع کوي. اوس ترجمه واوره فاورز باندې چې ونادي هملا ورته आवाज کوي فیقول ورته بو چې اين شرکائیا چې ته دغه شریکان زما یعنی الذي كنتم تزعمون انهم شرکا چې تاسو ګمان کول چې مړه دا خم دا شی خم د الله سره شریک دي. څه شو وس قال الذين ګوره دا قال الذين دا د هغه معبودانو باطلو جواب دی. قال الذين دا چا جواب دی؟ د معبودانو. قال الذين وبيا کسان حق عليهم القول چې پوره شوی په فیصله د عذاب ام دغه خلک دي چې دا اوس مې درته ویل چې رؤوس دلالت من مشرکین الجن والانس هغه به څه وي هغه به چې ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا متوجه شورته لکه طالبہ داخله قیمت پورد راجم شي او په اوباما باندې به ریپورت پیش کی چې مو خود گمراه کړیو و د اوباما جواب اوره ځکه دا خو پر رؤوس دلالت کې دی کنه دی به عجيبه جواب کوي دی به څه وای دی به وای چې ربنا ورب زمنګا هؤلاء الذين دا خلق دي اغویناهم کما غوینا دی آیات کې دوزل اغوینا راغله هدایت الله مولوی صاحب اولنې اغوینا سره به تاسو عبارت لګوي چې دی کې تسلیم د دعوی دی دویم اغوینا سره به لګوي په دې کې تفصیل د جواب دی ورون بیا اغوینا کې شه دی تسلیم د دعوی په دویم اغوینا کې شه دی تفصیل د جواب نو د څه ونه وای چې دی کې خدایات تکرار اغوینا راغله تکرار نه دی د اولنی اغوینا مقصد دی تسلیم د دعوی د دویم اغوینا مقصد دی تفصیل د جواب ګوره وسته وای بدا معبودان باطله ربنا هؤلاء دا خلق چې د موږ ته عبادت کړي دي اغوینا موږ گمراه کړي اغوینا موږ گمراه کړي نو تسلیم د دعوی شو کنه دعوی ومنل کنه دعوی ومنل او تفصیل د جواب دا اغوینا هم کما اغوینا
من گمراه کړي دي دوی څنګه چې من گمراهانو. او به دا اغوین هم کما اغوین سره بلګي عبارت نور مولګوي. یا د امام رازی کبیر کې لیکل ادا شي اغوین هم فغو باختیارهم کما غوینا باختیارنا. څنګه عبارت مولګو؟ اغوین هم فغو من گمراهان کړه گمراهان شو به اختیاریم په خپل خوخه کما غوینا به اختیارنا لکه من په خپل خوخه گمراهانو. یاد شي ولګوا چې دا کما غوینا کې کا په معنا ده لام تعلیلی سره کا اغوینا هم من گمراهان کړل دوی لما غوینا ځکه چې من گمراهانو. تبرأنا الیکا وذا معبودان وای وی منګه بیزار یو رب تا بس تو دې شرک نه بیزار یو. ما کانو یا نه یعبدون دوی نو موږ ته عبادت کوونکی. مدارک لیکلی دي چې دا څنګه وای چې موږ ته عبادت نه دی کړي. څه مطلب؟ بل کانو یعبدون اهواهم ويطيعون شهواتهم. دوی د خپل خواهشاتو عبادت کړي د اهواو او د خپل خواهشاتو اطاعت کړي. وقیل ادعوا شرکاءکما. ګوره طالب دی عبارت تا او به ویلې شي ادعو تاسو आवाज وکي شرکاءکما. دې شرکاء ولني ولي کې تاسو عباد صالحین څوک ځکه چې پاس خو تیر شو کنه چې عین شرکاء اینو بیا د څنګه راغی د دې هغه شرکاء مقصد څوک؟ گمراهان مشران. او د دې شرکاء مقصد څوک دی؟ نیکان خلق. نیکان خلق الله پاک سره خلقو شریکان کړي وو کنه. عزیر علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، ملائکه یا د زمنګ د زمانه چې په نیکان خلق دی الله سره شریکان کړي نظر نو سجدي او طوافونه ته نه کوي خو دې د الله پاک سره شریکان کړ. او به ویلې شو ورته او دو شرکاکم تاسو आवाज وکړئ راو بل خپل شریکان تاسو خپل نیکان بندگانو تم چې وازونه دنیا کې کول سره تاواز قیامت کې موکي. لکه زاد المسیر وای استغیثوا بالهاتکم ال زر فریادو کې خپل الها وتا فدعوهما. نو دې بار ته چې شروع کی چې و پیر بابا او کاکا سیبا فلم استجیبوا ور بنکړي جواب دویتا هیڅ جواب ورنکی لهم دویتا وراول عذاب او بګوري دا مشرکان خلق عذاب. مشرکان وچی وګوري عذاب. لو انهم كانوا يهتدون ارمان کش کی چې دوی هدایت مندون کې وي الته به دا چې کش کې هدایت مندلې وي. دا لوی تمنای معنا مې وکړه لو انهم كانوا يهتدون ارمان دې چې دوی وی هدایت مندون کې. یا لو انهم ارمان دې چې وی دوی يهتدون پوهیدلې چې دا شریکان هیڅ مدد نشي کولای. ارمان دې چې دوی پوهیدلې چې دا شریکان هیڅ مدد نشي کولای. په دې معنا نه کې په نشو و یوم ینادیهم او پاغور سیلاب ورته आवाज وکي. دا و یوم ینادیهم دلته ګوري نه دا هغه چاته د چې د رسول الله د سنتو خلاف کړي نه دي ته مبتدعين وای. اپاس دا وجونه مشرکین ته دا وجونه چاته دي؟ مبتدعين ته. ځکه چې مبتدی هغه څو د رسول الله د سنتو خلاف د پیغمبرانو د سنتو خلاف ولټنو کارونه شروع کړي دي. الله باواز کې د مبتدعين خلکو ته چې فیقولو د سی ورته چې ما زاجبتم المرسلین. څه جواب ورکړی تاسو رسولانو ته؟ تاسو رسولانو ته څه جواب ورکړیو؟ تاسو د رسول الله په طریقه ژوند کولو که په خپل رسمونو رواجونو دي کو؟ نو بدعتي سړی په دې دنیا کې ډېر چالاک دی. دې جوابونه دي را سره او ما سره کتابونه دي او حوالی دي البته نه هر څه ورکشي. فعمیت علیهم الانباء نو پټ شي په دوی دلیلونه او خبرونه هلته به اوس نه دلیل نه خبري. یوم ایذن په دې ورځ باندې فهم لا تسالون یو د بل تاسو هم نشي کولای. فاما من تاب ها چا چې توبه کړی وي د شرک نه ایمان راوړي توحید منلې عمل هم کړی د سنت برابر فاسا یقیني دا ايكون من المفلحين دا بوې د کامیاب خلکونه. وربک ستارب چې د اختا يخلقو پیدا کول کوي ما شاو ته چوغاړي وي اختارو او خپل خوخه کوي اختارو غره کوي خپل خوخه کوي. ما کان لهم الخيارات نشته د خلکو د پاره اختیار. طالب څه وای ما کان لهم الخيار خلکو اختیار نشته. نو سوال پیدا شو چې زمونږ اختیار نه نو بیا الله ولی مکلف کړیو؟ نه دلته بل اختیار مراد دی. ما کان لهم الخيارات نشته خلکو د پاره اختیار د اولوهیت اختیار د تصرف
تصرفات الهیه اختیار د سره نشته کته سره اختیار د بندګۍ اختیار دی دلته کوم اختیار نه پیدا اختیار د الوهیت او د تصرف او تاسو له کوم اختیار دی د بندګۍ دی سبحان الله پاک دی الله پاک او تعالی او چرته هغه چې دوی سره شریکان نسی هو ربک استراب چې دی پویږي ماته کې نس دورو ما چې پټي سينو د دیو مایرونو چې ښکارا کوي او هو الله الله پاک ذات لا اله الا هو در د بندګۍ له مگر هغه الله دی له الحمد الله د پر صفاتونه دی په الاولى په دنیا کې او په آخرت کې وله الحكم خاص دی والله د پر اختیار دی وله الحكم مفسر ابو سعود وی چې وله الحكم دا معنا چې هو له الحكم ای القضاء النافذ في كل شيء د الله فیصله په هر شي کې نافذ ده او خاص الله ته ترجعون تاسو ورګرځیدل نه قل تو ورته پیغمبره دي ته وی دلیل اعترافي ان جعل الله علیکم الليل کچی ته وګرځي الله پاک پتا سبحانه د شپه سرمدان همیشه دا معنا ده چې د سره ورځ رانش ندری لفظونه تاسو یاد کړئ یو ازل یو ابد یو سرمد څو لفظونه دي په کتابو ازل ابد سرمد ازل څه ته وایي ازل ویل شي غیر متناهی زمانہ ماضی ازل زمانہ او ابد څه ته وایي غیر متناهی زمانہ مستقبل او سرمد دي دوړو ته وایي چې ماضی کې غیر متناهی او په مستقبل کې غیر متناهی ته سرمد وایي یعنی کته نه سره سلان ته پوس کې دا سرمد رپیلا په دې څه معنی وکم نو ته ورته چې ماضی او مستقبل چې دواړه غیر متناهی دي ته سرمد وایي کچې تعالی پاک ګرځولې په تاسو باندې شپه سرمدان همیشه تر قیامت پورې من الہون زو دی وقدر غیر الله سوا دی الله نه یتیکم چرای ولی تاسو ته زیان ډړه افلا تسمعون اینا اوري دا افلا تسمعون ځکه ویلې چې ګوره کامې شش پشي نو پشپه کې لیدل نه کیږي وګونه هکار کوي کنه شپې کې لیدل نه کیږي وګونه هکار کوي کنه فلا تسمعون ورته وای کچې تعالی پاک ګرځولې پتا سمانه ورځ همیشه تر قیامت پورې څوک واقدار سوا څوک دی واقدار سوا د الله نه چراوسته تاسو تاسو پاتې سکونه په تاسو په آرام کړو افلا تبصرون ولی نه ویني ولې د ورځې لیدل کیږي کنه ومن رحمته او د وجه د رحمت تعالی نه ګرځولې الله پاک تاسو در شپه ورځ لتسکونو چې تاسو آرام کوئ پرې کې فيه په شپه کې ولتب تاسو چې تاسو طلبوي فضل د الله تعالی په ورځ کې دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ ويوم يناديهم فاورز من چې الله باوازو کې دوی ته فيقول ورتبو چې اين شرکای الذين چیرې دي شریکان زما هغه کوم تم ته زمونږ تاسو په ګمان کو مولوی سي دې آیت تاسو وګورئ ويوم يناديهم فيقول او مخکې دوش په تلم برات وګورئ بالکل یو الفاظ دي دوش په تلم برات وګورئ مخکې او دا یو الفاظ دي نو دا تکرار راغی کنه دوش په تلمبرات او دایات الفاظ فرق شته پکې نه فرق شته پکې فرق دا دی چې په هغه دوش په تلمبرات کریمه کې مقصد فساد د عقیده د مشرکو الته مقصود څه شو فساد او دیجه کې مقصود چي دی هغه بیان د دې دی چې د مشرک د عقیده هیڅ دلیل نشته چې د مشرک په عقیده باندې هیڅ دلیل نو تکرار ختم شو کنه شو ونزانا من كل امه الله موږ براو باسو د هر امت نه شهیدن یو گواه دې شهید نه مطلب هر مبالغ د هر زمانه دی چې حق بیان کړي توحید بیان کړي فقلنا موږ به خلکو ته یو چفق هات وراوړي برهانکم دلیل په خپل شرک باندې په حال مو د خلک به پوښي چې ان الحق حق د الوهیت لله الله پاک ته دی ان الحق سمانه حق د الوهیت لله د الله دی وضل ورک بشد دوی نه ما کانو یفترون اج دې ځانه جوړول ځانه شی جوړول من الوهیت غیر الله وشفاعت لهم مدارک وای چې د غیر الله ته الوهیت ثابتولو به ورته سپارښتنه هم ثابتول ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهما دا مثال د تخفیف دنیوي شو قارون چې د مفسرین کرام لیکي مولوی صاحب خازن لیکلی خازن ویلم یکن فی بنی اسرائیل اقرا منه للتوراۃ ولکنه نافق کما نافق سامره وی په بنی اسرائیلو کې د تورات خ قاری ددن نو ډیر زبردست قاری د سامره بلاواله خدای منافق شو لکه څنګه چې سامره منافقو سامره منافقو کنه
او دا هم شو منافق. لکه زمونږ د رسول الله په زمانه کې چې عبد الله بن ابي بن سلول شو منافق. ګوره دا ډیر بلا شو. د موسی عليه السلام د تر زوی مو نسبی دغه د سوا شجره قارون ابن یسحر ابن قاهث ابن لاوی ابن یعقوب یعقوب علیہ السلام په لمسو کې راځي. قارون ابن یسحر په سواد سره ابن قاهش په شین سره ابن لاوی ابن یعقوب دا د موسی علیہ السلام د تر زوی دی. موسی علیہ السلام دغه شروع کا سلسله شجره نسب موسی ابن عمران ابن قاهش وګوره پانی کې شریک شو سره د قارون نیکه او د موسی علیہ السلام نیکه قاهش نمیدو. څه نمیدو؟ قاهش. د قاهش دو زامنو، یو زوی د قاهش عمران او د موسی علیہ السلام پلار، بل زوی د قاهش یسحر او د قارون پلارو. نو قارون د موسی علیہ السلام شیخ تر زوی او دیو جن چې خازن لیکلی دا منافقو پټو ماته وګوره فرعون تباہ شو، سمندر کې غرق شو، خو دې غرق نه شو، دې خو منافق پټو په ظاهر مسلمانانو موسی علیہ السلام سره په سمندرم پوری وته او اخیره پوری مرګریو. خو کار دغه ټیم کې وکړي چې موسی علیہ السلام کوی تور تلاړو به خپل منافقت ښکارا کړي څه جوړ کړي. او دې سخت پول مالدارو څنګه مالدار او واقعي مشهور ده کنه چې د موسی علیہ السلام مقابله شروع کړه. مالدار خلک اکثره د حق نه مانی. نو واقع دغه مقابله شروع کړه، غوښتل چې موسی علیہ السلام باندې بدنامه ولګي او ترڅو پوری چې خبره دی په علاقه باندې خلکو ته خجالت او خپل ځان په اوچت کی. نوې زنانه ته پیسې تیری کړې چې تبا په موسی علیہ السلام داوا وکړي چې د ما سره مثلا بدفعلی کړي دا بدکاری کړي دا. نو موسی علیہ السلام ته ویلې چې ته موږ تنن د زنا متعلق خبرې وکړه. هغه غریب چې بیان شروع کړي نو بس هغه زره اوچته شو. نو اوس خزي باندې الله پاک داسې چلو کې چې په زیاده دي چې وایي چې ما سره موسی علیہ السلام بدکاری کړي. خزي ویلې ما ته قارون پیسې را کړي وراته ویلې چې دی موسی علیہ السلام باندې د بدکارۍ دعوا وکړه. شرمولو. نو موسی علیہ السلام غریب ډیر غوسه شولو او ډیر په قهر شو چې دا وکړه دي ظالما سره داسې مقابله شروع کړي. نو رب العالمین بس غضب په قهر او په فور راغی. نو بس هغه شول چې زمکه ته حکم وکي او قارون د خزانو سره مخکته روان کې. نو دې چې کله په کوم ورځ باندې براوته د جشن ورځ وا خپل عرس خپل ملاوولو. نو خلکو به چې ولیدل وکاش کې چې منګم داسې وي چې کله هلاک شو بیا هغه خلکو ویل کاش کې چې منګه خود سین دي خدای چې منګه د قارون غونینو کنه نه منګ بم نن پزما کمانځه الله خخ کړی وي. ان قارون یقینا قارون چې وکانه من قوم موسی د قوم موسی علیہ السلام نو فبغى عليهم نو زیته وکي په خپل قوم باندې زیته دا زاد المسیر و چې کفر او شرک او ظلم او تکبر ټول کول. واتیناهم ورکړو د تمنل کنوزی خزانه ما ان مفاتيح او چې داغه کنجن لتنو او درندې به العصبه په وډاله اول قوت والا دې کنجنی وي رازاره که خزانه به څومره وي. اذ قال له قومه کله چې ویل د تقوم خلق لا تفرح لوی مکوا دلته فرح به ترين مراد دی لوی نفس خوشحالی خو ناجیز نه ده لوی مکوا یقینا الله پاک نه خو خلوی کون کی وابتغي ولټو فی ما تاک الله پاتې چې تا تعالی درکړي ادار الاخرت کو روستانه مطلب الله مال دولت درکړي په دې جنت حاصل کا ولا تنس نصیبک او مهیر واخپل برخه دی من دنیا د دنیا نه. د دې څه معنی چې ولا تنس نصیبک من دنیا. نو امام مجاهد سے قول دغه نقل کړي دی سراج المنیر معنی دا ده چې لا تترک ان تعمل فی الدنيا للاخره حتى تنجو من العذاب. دی دنیا کې عمل د آخرت م پرېګدا تر دې پورې چې ته عذاب نه ور باندې بچ شي. ګوره دنیا کې انسان چې نیک عمل کوي آخرت ته پاره دقه د نصیب من دنیا دنو. دویمه معنا عبد الله ابن عباس نقل شوی هغه د څه معنا کړي چې لا تن سمه روا نصیب خپل من دنیا د عمر نصیبه مه روا. یعنی معنا دا ده چې عمر مزایا کاوه به زې عمر مته روا په بیشه د ژوند مته روا نیک عمل وکا. او تفسیری مظهری د علی کرم الوجه قول نقل کړی دی چې د دې اصلا کې لا تنس نصیبه کا من دنیا دا مطلب چې لا تنس صحتک و قوتک و شبابک و غناک ان تطلب الاخره. ګورا دا صحت دی دا قوت دی دا ځواني دا غنا دا مهیره و چې په دې سره آخرت طلب کی دا مهیره و.
واحسن کما احسن الله الیک او خېګړي کا وڅن چاله خېګړه تاسو را کړی دا هم خسته اعمال کو دا کما احسن الله کی کاپ معنا د لام تعلیلیه سره کوي لما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد او تم لټو فساد په دې ځمکه باندې بشک الله پاک نه خوخي مفسدين خلق قال نو فرعون ویلي قارون ویلي انما اوتیته یقینا نکړه شوی ما ته د عمل علی علم عندي علم زما سره ده او دا تا ما سره چې کوم مال ده دا خو ما سره علم ده ما سره کمال ده دا ما په خپل علم او کمال پیدا کړی دی امام رازی کبیر کې لیکلی دي چې دا شیو چې دی وی علم عندي دا علم شیو وی علمه بوجوه المکاسب والتجارات هغه د علمو په مختلفو کسبونو او په تجارتونو باندې نو دا هغه ته اشاره کوله او روح المانی لیکلی دي چې سعید ابن مسیب رضی الله تعالی عنہ فرمایله علم الکیمیا دا کیمیاګرو دا کیمیا نه زمکه نه معدنیات ډېر استخرڅولې امام قرطبی لیکلی دي چې علم اوتیتو علی علم ای بوجوه التجارت والمکاسب ما سره تجارتونو دي کسب باندې پويګما نو خلاصې دا و چې د مال د الله نعمت نه ګړلو دا د خپل علم او کسب پیداوار ګړلو الله پیرت کوي حواله مې علم یې دنه پويږي چې یقینا الله پاک قد هلاک کړی دي من قبل دنه مکه من القرون قومنا من هو هغه چې دي سخت دنه په قوت کې زیات دنه جمعا په اعتبار د جمع کولو د مالونو ولا يسالو تپوس نشي کې عن ذنوبهم د ګناهونو د المجرمون د مجرمانو د مجرم د ګناه تپوس نه کوي چې تاسو څومره ګناه کړل خو ورغورځوي جهنم ته نو په دې کې هغه سوال مشهور چې دل تراله چې د مجرم د تپوس نه کیږي نو ریاتونو کې خوراغلي دي کنه چې تپوس کې دي شي نه جواب محکمات ذکر کړو استاد چې تطبیق د آیاتونو منځ کې مې کړو او د دې آیات یو بل ترجمه کې دي شباب کې اشکال سره شتنه هغه دسي چې ولا يسالو تپوس نشي کې دي عن ذنوبهم د ګناهونو د یو قسم مجرمانو المجرمون د بل قسم مجرمانو د یو مجرم نه د بل مجرم د ګناه تپوس ورش کې دي د هر مجرم د خپل ګناه تپوس دي فخرج روت على قومي قومته نو د خپل عرس په مناولو عرسونه کول ښه عرس شریف ورته وي جشن دا سی بروتو حسونو باندې نو کرانو خادمانو شونه برابر کړیو راوتلو په خپل قوم باندې فی زینت په خپل غډول سنگار کې نو قال الذين ویلا کسان یریدون الحیات الدنیا چاغو غختلو ژوند دنیوي یا لیت لنا هاي ارمان دې چې و مونږ لاره مسلمه اوتی په شان دی چې ور کړی شوی دی قارون ته انه لذو حظ عظیم دا خو چې خاوند دی سیلوې دی هربتلو ابراهیم خاوند دی نو دا عام خلک اکثر چې مالدار سره ګوري ای بس الله پیر لوی رحم کړی دی نو وته د څه پته چې د باندې څنګه الله رحم کړي ګوره علماء کرام لیکلي دي وای کوم انسان چې الله مال ورکه او پطاعات کې د استعماليږي د انسانو نو پوښه چې دا مال رحم دی کوم انسان د چې الله مال ورکه او د الله خلاف استعماليږي پوښه چې دا د الله په قهر دی عوام خلک به هر چاته چې الله مال ورکړي بچي الله په رحمت دی مړه بخت بیدار شي بس مړه نو ته څه پته دي چې د عمل رحم دی فضل دی کدا قارونی دی وقال الذين ویلا کسانو اوتل علم چې ورکول شو علم ګوري علم ناشنا بهترین شی دی په علم سره د ارشي حقیقت پیژني ها اسمرقندی لیکلی دی اوتل علم د پاسه او کریمو بالعلم د کوم خلکو چې په علم عزت شوی دی نو هغه خلکو ته ویلي وایلا کوم افسوس دی پتا سو باندې ثواب الله ثوابونه د الله پاک خیرون د غره دی لمنه منه چاته چې ایمان راوړي عمل کړي صالحان نیکه د دنیا پسې تاسو ذهن لاړو اعمال صالحه د نهیر شو د دنیا خاصم پانی کېدو والا ده ولا یلقاها او نشي ورکی دی دا نصیحت او خصلت ها زمي راځي دی نصیحت او خصلت ته الا صابرون مگر صبر کوونکو خلکو ته فخسفنا به الله موږ حق کې دا قارون و بداره او د کور الارض از مکه باندې فما كان له نو د پاره من فیاتن سوګړه ینصرونو چې د مدد کړي وي سوا دی الله وما كان من المنتصرین او نو خپل د بده خستونکو واصبح سباقلو هغه کسانو تمنو چارمان دي کړي او مکان هو د مرتبه او درجه بل امسی پرون
پرونه چې ویل کاش کې ز قارون وندې وي نو یقولون ان نسوي وای ک ان الله تعجب دې یقینا چې الله تعالی یبسط رزق پر اخر روزي چاله چوغاړي د بندگانو نو تنگویا لولا ان الله کچری الله احسان وکړي په موږ باندې لخسف بنا خخ کړي به موږ اوس موږ هم پر قارون سره پزماکه کې خخ وي وای ک انه تعجب دې یقینا لا یفلح الکافرون کامیاب بنشي کافرانه تلک الدار الاخرته الله یقینا دا کور رستنه چې جنت نه جلوها منګه ګرځو خاص کوي للذین کسانو د پاره لا یریدون چې نه غواړي علوان فی الارض لوینه کوي پزما کبانه ولا فساد او نه فساد نګوره طالبې جنت ته هغه چا زیاده لا یریدون علوان فی الارض پدې کې قارون او حامان ته اشاره ده نه فرعون او حامان ته ځکه چې فرعون لوی کړي و مکه تیر کې نه فرعون اعلی ولا فساد پدې کې قارون ته اشاره ده جنت هغه چا زیاده چې علو نه نو فرعون او حامان وته ولا فساد فسادی نه قارون وته والعاقبه للمتقین خان جام د متقینانو ده لکه موسی علیہ السلام من جاء بالحسنه چا چراوړه ځان سره خسته کلمه توحید کلمه فله د لپاره خیرون غربت د من هدا وجد دي کلمینا او چا چراوړه بسیئات بدنا کار خبره د شرک خبره قیامت ته فلا یذل الذین بدنا شور کول کسانو ته عمل کړي وینا کارا الا ما كانوا يعملون مگر چې کوم عملونه کوي ان الذي فرض عليك القرآن یقینا هغه ذات فرض چې فرض کړی دی پتا باندې قرآن ابن عباس ترجمه ده چې فرض عليك القرآن دا معنا انزل عليك القرآن او غرائب التفسیر ترجمه ده فرض عليك تبلیغ القرآن وتلاوته والعمل به هغه ذات چې پته د قرآن رسول تلاوت کول عمل کول فرض کړی دي لرا دوکا خما خطاب واپس کی الی معادن و زید واپس ایتا پیغمبر هغه الله بتابه ته واپس کی الی معاد تمات شه دي نو د معاد یو ترجمه به محیط کړی دا مکه یعنی ته مکه نه خلکو رئیسله به ته د مکه تعالی ورول فتح بو شي دا پیشنګوي شو یا معاد جنت ته زید واپسې اصلا جنت ته مطلب دا دی رسول الله تعالی به ته بتا زید واپسې ته به ما نو زید واپسې د هر انسان د پر معلومه نه چاته جنت چاته دوزخ رسول الله ته جنت ته قولوا یا پیغمبر ربی علمو رب زما خو پویږي من جاء بالهدى اچا چې راوړې ده هدایت ومن هو فی ضلال مبین او گمراهی ښکارا کړي وما كنت ترجو یلقا وما كنت ترجو نګوري طالب جانا کله مخ کې سراره به تور کې نه دسی بشي چې آلتا موسی علی السلام تعالی پاک ویلې موسی علی السلام مور تعالی پاک ویلې چې خفقېګه ان ارادو ویلې دا بچی ته واپس کو او دل تعالی زمنګ نبی ته وای چې لرادو کلمات آی سره تعلق څنګه چې موسی علی السلام تعالی څه ویلو چې مور ته چې بچی ته څنګه کو واپس کو نو د چې الله زمنګ نبی ته وای چې تا به هم زه واپسې ته واپس کو چې ما کړه یو وما كنت ترجو يلقى اليك الكتاب ګوره دی هغه مخکې سره راته موسی علی السلام چې کوی تور کې روانو اوري وکاتو نو اغل ته د کوماند اورو نو د امید خو د وحی نو کنه لکن نا امیده چې د امید نو رب چې ورته نازل کړه وحی زمنګ نبی ته وای الله ورته ستا امیدم نو ماته ته قران نازل کی څنګه چې د موسی علی السلام کوی تور کې اور تتللو امید نو چې دلته ماته تجلیاتو کې رب العالمین د طرف وحی ملاویږي ملاو شو ته ملاو شو وما كنت ترجو او تنو امید ساتون کې یلقا چې درب کړی شتا ته الکتاب کتاب الا رحمتنا استثناء منقطع ده لكن اتیناک رحمتنا لكن اتیناک دا تا تدرکه من د وجه د رحمت ستاسو د رب د طرفنا ته تمکیګه امدادی للکافرین د کافرانو ولا یسدنک وادي نړیتا دي ته بیان د تشجيع وي بهادری وادي نړیتا پیغمبره دا کافرانو نه آیات الله هدایتونو د الله نه یعنی د الله په ایتونو ایمان داغي بیان دینه دي ته ونړي بعد انزلت رسلین چې نازل شوی دی لکه تا ته ودو الی ربک او ته دعوت چلاوا الی ربک الی توحید ربک قرطبی لیکلی ولا تکونن من المشرکین تم کې ګد مشرکانو د ډالنا ولا تدم الله عمر بلد الله سره اله نه اخر حقدار د بندګي بل لا اله الا هو نشته حقدار د بندګي مگر هغه دی کل شین هالکون الا وجهه هر شی چې د هلاکیدون کې دی لا وجه مگر مخ د الله نه هلاکیږي له الحكم خاص دی ولادت پر اختیار دی و الیه ترجعون او خاصه تاسو ورګرځیدل دي دا آیات تاسو سوچ کوئ مولوی سی آیات مشکلاتو کې دي د اخیری آیات
اخیری آیات د سورۃ د مشکلات القرآن کې دي. وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، هر شی هلاکیږي الا وجهه مگر مخ د الله. نو پدې کې به اول یو سوال پیدا شي چې هر شی هلاکیږي نو په کل شی کې خو جنت او دوزخ او حور او غلمان ټول راغله، او حتی عرش او قلم او کرسی ټول پکې راغله، نو دا ټول به هلاکیږي؟ جنتونه او دوزخونه ارته ټول هلاکیږي؟ دلته خو کل شی راغلی کنه. نو تاسو جواب وکئ مولانا صاحب چې په نورو نصوص سره ثابت ده چې یو څو چیزونه د کل شی نه استثناء دي. په نورو نصوص ثابت ده چې یو څو چیزونه په نصوص سره څنګه دي، هغه د کل شی نه، یعنی هر شی هلاکیږي خو یو څو چیزونه نه هلاکیږي. هغه څو چیزونه دي نو هغه علامه سیوطی په یو شعر کې ذکر کړي 8 شیان دي. هغه 8 شیان څه دي طالبہ؟ 8 شیان دادي. وی ثمانیه حکم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. وی ثمانیه 8 شیان دي حکم البقاء يعمها، حکم د بقا ورته شامل دي، یعنی دا به همیشئ کم من الخلق په خلقي، اول باقون باقی دي اتو شیانونه چې د فی حیز العدم او په حیز د عدم کې دي. 8 شیان کم دي؟ هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم. عرش یو، کرسی 2، نار 3، جنت 4. عجب د انسان د لکلمه چې ورته وی ملاتیر، انسان چې قبر کې کیږي ټول خاشي خو ملاتیر پاتې شي، تعجب زنه بوي. د 5 ارواح روحونه، ذکر روحونه علین کې سجین کې دي، او وکذا الله خدای رقم د لوح محفوظ والقلم قلم. نو څو شیان شو؟ 8 شیان شو. 8 شیان چې لکه ټول چیزونه هلاکیږي، خدا 8 چیزونه په نورو نصوص سره څنګه دي تنه استثناء شوی دي، دا 8 چیزونه به نه هلاکیږي. نو په دې صورت کې په کل شی کې استثناء او په کل شی کې استغراق عرفي شو. استغراق عرفي دا معنی طالبہ چې کل شی هر هغه شی چې پیدا شوی د پاره د پناه، هر هغه شی چې پیدا شوی د پاره د پناه، او دغه چیزونه دا پناه ته پیدا نه دي، نو دا نه پناه کیږي. او په دې کل شی هالکون الا وجهه، په دې کې لږ احتمالات دي. نو تاسو به داسې وکړئ چې هغې زه تشریح د مفردات ذکر کوم، به ترکیبي ترجمه کوم، ته ورته متوجه شه. په کل شی کې تاسو به کل موجودات واخلئ. کل شی څه معنی؟ کل موجودات، که ممکنی که واجبی کل موجودات، که ممکنی که واجبی خو کل موجودات. او هالک معنا به واخلئ فانی، او د وجهی معنا به واخلئ وجه الله، یعنی د الله مخ د الله ذات. ترجمه د شولا کل شیء، هر شی کاغه دی، هر شی کدی موجودات کی دی دنیا کې کا ممکن دی که واجب دی. ممکن پیژنئ، ټول کائنات ممکن دی. واجب پیژنئ الله. هر شی، نو په کل شی کې ممکنات هم داخل شو، الله هم پکې داخل شو. هر شی چې موجوداتو کې که ممکن دی که واجب دی، هالکون دا فنا کیږي. هالکون فنا الا وجهه، مگر یو د الله مخ او ذات نه پنا کیږي. استثناء متصله شو، ارڅ به ختم شي، خدا الله مخو د الله ذات نه پنا کیږي. دیم تفسیر دا چې په کل شی کې تاسو کل ممکنات واخلئ، واجب طلب کې مداخله وي، او د دې هالک معنا واخلئ محتاج او ممکن، او د وجهه معنا واخلئ یعنی وجهه د الله سره د ذاته. ترجمه د شو کل شین هر ممکن چې دی، نو ټول کائنات ممکن دي. هالکون دا محتاج دی
الا وجهه مگر یو د الله مخ او ذات محتاج نه دی. دریم تفسیر امام بخاری کړی دی. امام بخاری کتاب التفسیر کې کړی. اگر که تفسیر نور مفسرین دا نه خوښي خو امام بخاری کړی. دریم تفسیر دا دی چې کل شی معنا د کل اعمال، کل شی څه معنا کړی او د هالک معنا د غیر مقبول. هالک څه معنا او د وجهه څه معنا ده؟ وجهه دا معنا هغه اعمال چې اوشي د الله د مخ د پاره، د الله د رضا د پاره. اوس ترجمه د شولا کل شیء ټول اعمال چې دي هالکون دا غیر مقبول دي الا وجهه مگر هغه عمل چې د الله د پاره شوی هغه قبول دی. بس په دې احتمالات پوه شولې که پوه به نه سي طالبہ نو دا آیات دقه شان ته تاسو لګوي. نو په دې اخیری ترجمه چې موږ وکړه نو په کل شی کې استغراق حقیقي مخسته شي. د څه معنا شو؟ هر عمل غیر مقبول دی مگر هغه عمل چې د پاره د الله د پاره. دا ختم شو.